یعقوب علیہ السلام دا چازوی دی دا حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام دا چازوی دی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام. پشت در پشت پیغمبران دی. ابراہیم علیہ السلام چکل سفرو کا دا عراق نا دا واقعات میں دا اختر نمخ کے ذکر کردی دی. دا عراق نے سفرو کا نو شام تلا. اغا زمانہ کی دا شام چیو دا طول علاقی تب شام وی. اس چکم فلسطین دی پکے او دا اسرائیل دا مقبوضے علاقی دی پکے دی طول علاقی تب شام وی. نو دے شام تا ابراہیم علیہ السلام ہجرتو کو او چی پا کمزے کے آباد شو نو آغید تا اسم الخلیل وی مدینة الخلیل دیو سنی نمم دی. مدینہ خارتا وی او خلیل دا حضرت ابراہیم علیہ السلام لقب دی. دا والا خدای ورکڑی دی. لکا سنگ چی زمون نبی علیہ السلام مبارک مونگ پا کلمہ شہادت کی دا ذکر کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو اغی خلقو با کلمہ شہادت کی دا ذکر کو لا الہ الا اللہ او بیا بیوی ابراہیم خلیل اللہ. او نبی علیہ السلام پخپل فرمائی دا خلیل متعلق وی خبردار وی ابراہیم چی دے دا خلیل اللہ دے. دا اللہ خاص دوست خلت خاص دوست توی لکے گی. اگا دوستانے توی چی کم اگا پختانوی دا ظلب پا کومی کی چا سر مین دا چی دومر مین دا بل چا سر نی. نو فرمائی نبی علیہ السلام چی ابراہیم چی زما کم نکدے اگا خلیل اللہ دے او زا حبیب اللہ. حبیب محبوب توی دا خدای خوخ دا خدای پاک محبوب دا اللہ محبوب. نو دا ابراہیم علیہ السلام دا وجنا چی کم زیت ہجرتو کا اغیتا الخلیل وی مدینة الخلیل. دا اس دا فلسطین صدا اسم وطا الخلیل خار وی پا تاریخ کی اسانی نمیدے. او پاگے کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا غد ازوی اسحاق علیہ السلام او دا غد ازوی دا یعقوب علیہ السلام قبرون امشتا اغی التوسم دفن دی. پدی الخلیل کی دویو سیدل. ما تاسو تمخ کی ویلیو چکل ہجرت کو نو یو ورسر اخپل بی بی تلی و مشرح دا عراق نا بی بی سارا او یو ورسر اروارت لی و حضرت لوت علیہ السلام. لوت علیہ السلام لخدای پیغمبری ورکلا نو یو علاقه و دا صدوم علاقه و توی اغیتے و لیگا چیل تخلقو تا دعوت ورکوا. اغا واقع چی تببل وقت در توگی خلقو دا لوت علیہ السلام نا فرمانی وکلو دیر غٹ غٹ گناہونے شورو کلس. انجام دو چی رب العالمین فرشتی رو لے گلے دا لوت علیہ السلام دا قوم دا عذاب دا پارا. او دا لوت علیہ السلام قوم چی پکم خراب بیمارے کی مبتلاو اغا دا علکانو دا خطرناکا او دا گنده بیماری دا چی دا زنگل حیواناتم خدای دا دغا مرض نسانتلی دی. دا زنگل حیواناتم دا گناہ نکی او دا دوی دا غٹ بیماری و یو سو نورم بخو یو پک داوا. نو دا فرشتی چی پک جبریل علیہ السلامو او میکائیل علیہ السلامو او نور فرشتی موسروی دا خشتوخ کشتوخ کلو علکانو پا شکل باندے رالل. خلومبی ابراہیم علیہ السلام ترالل دے الخلیل خارتا. ابراہیم علیہ السلام دیر مہمان نوازو میل مدوستو میل مانا چی سنکین استل ابراہیم علیہ السلام فوراً کورتلار گوریزنویم قرآن شریف وی فما لبسا ان جاء بعجل حنیز فوراً ولا یوسخیر ویت کا او غیرانو میل منوت مخیطا کی خواه رویت شوی سخی دی علال کا او ولی رویت کا میل منوت کی خواه دا چی میل مانا اغی گوتی نوارو اغا سخیل گوتی ورنوڑ لے. قرآن شریف کے اللہ فرمائی
چې میلمنو ته کېښود او هغوی ګوتې یو نړۍ نو په زړه کې یاره راغله. ابراهیم علیه السلام ویرېد، ځکه هغه زمانه کې چې به غلو غلا کوله او ډاکه به یې غورځوله نو د چا خوراک به یې نه خوړه. د دې زمانې د غلو په شان نو چې په کور ورشي ډاکه مو غورځوي او د پرج نه وله ټول سامان راوالي هغه مو خوري، پوستکي ورته وغورځوي، په هغه ځای سامان خوراک وخوري او بیا سامان یوسي. غله داسې نو لکه د اوسنۍ زمانې غله، غلې مهذبو. نو فلما رأى ایدیهم لا تصل، چې هغه لاسونه یې وکتل چې دې غوښې له خو نه ورځي، ما خو ته غوښه کېښوده نو پړه کې یاره راغله، او دا جوړ غله دي او دا رالل او په ما جوړ ډاکه غورځوي. رواج دا دی چې ګوتې نه وړي. چې ویارېد نو فرشتې ورته وایي مه یارېږه، پام کوه چې ونه یارېږې، فکر ونه کې. انا رسول ربک، موږ ستا د رب استازي یو، فرشتې یو، خدای پاک را لېږلی یو، ستا د رب استازي یو او د لوط علیه السلام قوم پسې لېږلی یو. زه د لوط علیه السلام قوم هلاکم. نو قرآن شریف پوی زه نه ویم ګورې فلما ذهب عن ابراهیم الراع، چې کله د ابراهیم علیه السلام نه ګبراهټ ختم شو، وی دا خو فرشتې دي، ما خو پې بل ګمان کړی. نو یجادلنا فی قوم لوط، نو ابراهیم علیه السلام قرآن شریف کې الله وی دی ډېر زیات صابر او صبر پکې ډېر او رحم دل. نو بیا جګړې شروع کړې، باسونه یې شروع کړل چې دا د لوط علیه السلام قوم ولې هلاکوي او دا مه هلاکوي. ورونو دې نه یو مسله بله معلومه شوه چې ګورې ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی، خو د غیب علم ورسره نشته. د غیب علم چا سره دی؟ تاسو وایئ یا الله سره. که وي ورسره نو چیلې سخې ولې روتو، بیا خو به ورته د مخکې نه پته وه چې دا فرشتې دي او سخې ولې روتو. یوه. دویم دا ده چې دا یره او ګبراهټ پې ولې بیا راته چې دا قرآن وایي ګورې زه نه ویم. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، یره تې لاړه، دا ګبراهټ پې ولې راته. لوی مقرب د رسول الله مبارک نیکه دی او یره پې راله، او چې بیا یره تې لاړه نو د لوط علیه السلام د قوم په حق کې خبره کوله. نو که د غیب علم وي خو د مخکې نه به ورته پته وه چې دا د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره راغلی، مخکې نه به ورته پته وه. د لومبي نه به یې ورسره باز شروع کړی، دا وروسته ورسره بیا دا ولې وایي چې یره تې لاړه نو وروسته یې ورسره باز شروع کړ. نو دا به زمونږ ښکلې خشته سوچه عقیدی چې د غیب علم به د چا سره وي. ګورې یاد ساتئ د غیب علم یو پیغمبر سره نشته او نه مخلوق سره شته، دا د الله سره دی. د الله خاص صفتونه به مونږ بل چاله نه ثابتو، او که د خدای خاص صفتونه بل چاله ثابت کړ نو دې ته ګورې بیا خطرناکه ګناه ده، دې ته شرک ویل کېږي. الله دې امتیو ساتي. نو وی مونږ رسول ربک، ستا د رب استازي یو. ګوره که ورته پته وه نو بیا ولې ورته د غیب علم وي نو خو ورته په هغې ته بیا ساجت و چې ورته وایي چې مونږ د رب استازي یو، بیا خو به ورته پته وه مونږ د رب استازي یو. انا ارسلنا الی قوم لوط، د لوط علیه السلام قوم پسې لېږلی شوي. نو باسونه یې وکړل او ورته وی ان فیها لوطا، وی زما ورواره چې پکې دی لوط، ځکه د الله قهر چې راشي خو وچو سره بیا لامدم سوځئ، هغې سره به څه کوو. وی مونږ ته اډر شوی دی ستا ورواره لوط علیه السلام او د هغه خاندان به بچ کوو، یو ښځه به یې پاتې کېږي، بیبي به یې پاتې کېږي او باقي به بچ کوو. او بیبي چې ده د قوم ملګرې ده، ابه پاتې کېږي په عذاب کې او ابه بچ کوو. قرآن شریف کې الله فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام بیبي ساره، دا ګوره د قرآن معنا خبره درته کوم، دا ولاړه وه د دیوال نه پورې غاړه، علما لیکي دیوال نه پورې غاړه ولاړه ده. نو څه چل کوي د خدای شان ته ګوره، یو خوا دوی راغلي د عذاب دپاره او بل خوا د خوشحالۍ دپاره. هغې ښځې ته وایي وامرأته قائمه، بیبي ساره ولاړه ده. نو هغې له زیرې ورکوي، وی مبارک دې شه تاله به خدای بچی درکوي. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب.
زیری ولا مون ورکا چې تاله به خدای بچی درکوي د هغه نوم به اسحاقی او د اسحاق نه پس به د هغه بل بچی پیدا کیږي د هغه نوم به یعقوبی. ګوره خدای پاک دلته یو څو خبرو ته اشاره وکړه په دې آیت کریمه کې. یو خو یې دې اشاره وکړه چې بچی به پیدا کیږي او زلمی کیږي به، ولی چې ستا د نوسی پیدا کیږي د نوسی ذکر یې وکړه نو د نوسی نوم یې ولا کېښوده، نو چې نوسی دې پیدا کیږي او نوم ولا ما کېښود خو معلومیږي دا چې دا زوی به په ماشوموالي کې نمر کیږي، دی به زلمی کیږي، واده به کوي او واده نه پس به بیا دله خدای بچی ورکوي. دام ته معلومه شو چې اسحاق زوی به در کوم خو لویږي بالغ کیږي بچی به کیږي او د زوی نوم یې ولا کېښود او د نوسی نوم ولا خدای کېښود. د برانه وایه د دې نه لوی اعزاز کیدی شي؟ نه. بیا درته دلته ویم که د غیب و علم ورسره وي نو دا ټولې خبرې خو به ابراهیم علیه السلام ته مخکې نه پته وه، نو بیا د خدای دې وینا ته پکې څه ضرورت و؟ نو چا سره شو د غیب و علم؟ وایه الله سره. دا زمونږ د عقیدې خبره. نو ښځې مخله سپېړه ورکړه، داسې سپېړه نه چې دا ځان خلک ټکی ووایي، داسې نه لکه د ښځو خپل عادت چې کله تعجب کې راشي نو دا لاس دې مخله راوبری، دا د ښځو عادت دی، نو لاس یې دې مخله راوبرو. ښه زما به بچی کېږي او زه خو بوډی عمر خو مې زیات دی. علما لیکي چې دې وخت کې عمر 100 کاله یا د 100 نه کم و بیش اختلاف پکې شته او د ابراهیم علیه السلام عمر 6 کاله بلکې د هغې نه هم زیات دی. دا به څه کېږي؟ رب العالمین د فرشتو په ځای فرمایي به دا زمونږ فیصله ده. او مقصې وشوه فرشتې لاړې او د لوط علیه السلام قوم یې تباه که او برباد شو او لوط علیه السلام او د هغه کور والا بغیر د بیبي نه باقي بچ شو او ابراهیم علیه السلام د دې بیبي نه خدای پاک زوی ورکه، نوم ولا الله د مخکې نه مقرر کړی اسحاق. اسحاق پسې ولا خدای یعقوب ورکه، دا د مخکې نه خدای بچیو یعقوب نوم یې ولا کېښود او د هغه لقب اسرائیل د خدای بنده، اسرائیل د الله بنده، لکه یو سړي یو نومي او د هغه یو جدا لقبي نه لقب شو. هغه یعقوب علیه السلام راغی خپل علاقې ته واپس، بابل علاقې ته، او د خپل ماما سره اوسېده او بیا د ماما 2 لوڼې کړي دي. لاول یوه لور د ماما وکړله لیا د هغې نومو، د هغې نه وله خدای 10 زامن ورکړل. چې هغه وفات شوه نو بیا د هغې نه پسې د ماما بله لور وکړه، د هغې نوم راحیلو، د هغې راحیل نه وله خدای 2 زامن ورکړل. نو د یعقوب علیه السلام 12 زامن شو، 10 د یوې مور نه د لیا نه او 2 د بلې مور نه، د یو نوم یوسف دی او د بل نوم بنیامین دی. دا 12 بچیو شو او 8 کاله یا 10 کاله د ماما سره خدمت وکړه، ګډې چیلې ولا ورکړې او بیا هغه ګډې چیلې راوستلې او زه ځم او د خپل نیکه علاقې ته ځم او د خپل پلار علاقې ته ځم چې کوم الخلیل علاقه ده، ځکه ابراهیم علیه السلام هلته کې دفن دی او د یعقوب علیه السلام پلار اسحاق علیه السلام هم هلته دفن دی. نو د عراق د بابل چې کوم د دوی د ابراهیم علیه السلام اصل کلیو د هغې نه الخلیل ته رالل. دلته اوسېدل یعقوب علیه السلام چې اسرائیل لقب دی، دی دلته اوسېدل. کشر بچی چې کوم د 2مې بیبي بچی یوسف دله خدای حسن ورکه، خشته داسې حسن الله ورکه چې قرآن شریف کې الله تعالی صفت کړی د حسن د یو بیبي یو ښځې د عشق په باب کې نمبر 1 او دویم دا چې رسول الله مبارکی صفت کړی دی. وی چې کله معراج ته لاړم او په معراج کې مې په اسمانونو کې حضرت یوسف علیه السلام ولید نو یې ډېر زیات خشته و. وی د ټولې دنیا د مخلوق نیم حسن خدای پاک هغه له ورکړی چې حضور پاک د حسن تعریف کوي خو خشته بی بل د نبوت دا رڼا پکې ځلېدله. نو د یعقوب علیه السلام د پلار وسره بې انتها محبت او مینه وسره. او اوس هم دا قانون دی چې کله د یو سړي 2 ښځې وي
او د یوې ښځې د بچو سره مینې او د نورو سره کمی نو هغې له قار وردي چې بابا د دغې ښځې بچو سره مینه کې او موږ سره مینه ولې نه کې. او بیا حضرت یوسف علیه السلام یو خوب ومولید، قرآن شریف کې د هغې ذکر دی، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا یو خوب مې ولیده، خوب دا دی چې 11 ستوري او نور او سپومې ما ته ټیټ شو، زما تعظیم یې وکړه او ما طرف ته سجده ولګوله. نو بابا ولا تعبیر ورکو، وی د نور او سپومې نه زه ستا مور مراد یو، او 11 ستوري دا 11 سرونه دي، دا ټول به ستا تابع کېږي، ته به د دې ټولو مشر یې. نورونه اسیم قارو، د هغه مېرنۍ مور لسرونه اسیم دته غوسه و چې د پلار د سره مینه ډېره ده او موږ سره یې کمه ده. او چې د دې خوب نه بیا خبر شو چې ښه داسې وخت به راځي چې دې کشر ورور ته موږ سر ټیټو، د ده خدمتګار به جوړېږو، د ده تابعدار به جوړېږو. نو بغض حسد یې ورسره شروع کو. نو قصه اوږده ده، هغه پوره واقع درته نه ویم، همې مخکې ویلې د مقرره بیا به مو ویم. خو څه بانې ورته جوړه کړه، مشورې او میټینګونه یې وکړل چې دا یوسف پسې طریقه د پلار د مخ نه او د سترګو نه خوا کول پکار دی. نو بانې دا جوړه کړه، د ښکار بانې جوړه کړه د لوبو ټوقو. او یعقوب علیه السلام لرالل دا لس بچي، وی بابا مونږ د لوبې ټوقې کو، او دا یوسف ستا ډېر خوښ دی او زمونږ هم ډېر ښکلی رور دی، دی مونږ له راکه چې ځان سره یې بوځو، مونږ به لوبې ټوق نلعب، لوبې ټوقې به وکړو او مونږ به د حفاظت کو. حضرت یعقوب علیه السلام یریده پې، وی نه انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. د علاقه کې شرمخان ډیر دي، تاسو ښکار لځئ، هسې نه دا ماشوم بچی مې د نه شرمخ چته ونه خوري، تاسو به غافله یې او تاسو به په ښکار کې په منډو ترلو یې دی به د نه شرمخ وخوري. هغې وی نه بابا داسې چته کېږي، مونږ به د انا له لحافظون، مونږ به د حفاظت کو او مونږ له دې راکړه زمونږ رور دی، مونږ چې دې شرمه خوري مونږ لس په مخ کې خوري نو وروستو به دې خوري، مونږ په چته تللي یو چې په ده به شرمه حمله وکړي. فلما ذهب به، قرآن شریف کې الله تعالی ذهبوا به، دوی بوتل نو والقوه فی غیابت الجب، قرآن شریف کې الله فرمائے چې څنګه د پلار اوچتې که نو ښکلاو به، یو وی مال یې راکا، بل وی مال یې راکا، چې پلار ورته ګوري. نو چې د پلار د نظر نه اخوا که نو په څپېړو یې پې شروع کړه، ځکه نه وی ستوري دې راوله چې اوس درته سجدې وکړي که نه، ځکه نه شابه انور او سپومې دې راوله چې اوس درته سجدې وکړي که نه، نو چته ور اخلاصو به و هټکاو به. نو دې میرنو ورونو کې یو وروړو یهودا د هغه پې رحم راغی، هغه ته کلک واغېسته، وی نه ظلم مه کوئ، ولې زیاتې کوئ تاسو؟ نو ټول وروڼه دته غوسه شو، وی خطره د پرکې تام نه پرېږدو. فیصله په دې وکړه وی ګوره ماشوم دی او ښایسته ښکلی دی، بیا پلار شریک ورور خو دی، وی داسې نه وجنو، یو شل کوي دی په دې علاقه کې او په هغه شل کوي کې به یې ورغورځه، چېرته قافله به راشي او یو بیسي یا به پکې مړ شي او په دې کوي کې دننه ماران دي لړمانان دي او شل کوي دی، مونږ خو به چغې نه ورو که نه زه به ته. قرآن شریف کې الله فرمایي وی یو یې راو په هغه کوي کې ورغورځه او دوی ترې راغلل او کمیس یې ته وویسته، روغ چې کله یې ورغورځو نو کمیس یې ته وویسته او یو ښکار یو صحرایي چیلی چې ته ښکار کړې وه د هغې په وینو کې هغه کمیس ککړ که او رالل پلار له وجاءوا على قمیصه بدم کذب، پلار له رالل بابا مونږ خو لوبې ټوقې کولې او منډې ترړې والې انا ذهبنا نستبقو وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. بابا مونږ خو ښکار کو منډې ترړې موالې او دیم سامان سره کېنولو او شرمخ راغې ویې خوړه او وجاءوا على قمیصه بدم کذب او هغه
د دروغ وینه په دغه پورې کړې وه. دروغ دا چې سیوې خلاف حقیقت د چیلې میلې وینه پې پورې کړې وه، وی دا بچی د شرمخ خوړلی دی. او بلکې یو روایت کې داسې بعضې علماو لیکلي دي چې یو شرمخ یې چې ته نیولې و راګیر کړی و، هغه یې راوسوي دې شرمخ د بچي خوړلی دی، بچی ده خوړلی دی. کوی کې وغورځاو چې څنګه یې غورځاو، حضرت جبریل علیه السلام په منډه خدای را ورساو او دې کلک ونیو او د جنت نه ولا یو خشته ښکلې کمیس راوړو او هغه یې ورته په غاړه کې ور واچو او محفوظ یې لاندې کېنه. یعقوب علیه السلام له چې زامن رالل او دا قصه یې ورته وکړه، بس هغه وی قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. وی دا مو د ځانه قصې پسې جوړې کړې، صبر بکوم، بس صبر ډېر ښه شی دی او الله به زما مدد کوي، الله به مې مدد کوي. او واقعي چې څوک چا سره زیاتي وکړي او ظلم وکړي نو د هغه منډه چا پورې ده؟ بیا الله پورې. نو یعقوب علیه السلام پیغمبر دی، وی الله به زما مدد کوي. زوی الته پروت دی او علما او ورته وایي چې څنګه ورته کمیس وي، دا کمیس دی وګوره د وینو شوړ پوړ دی او دا ستا د بچي وینه ده، شرمخ یې راوستی دی. شرمخ ته وایي وی ستا څه مجال دی چې زما بچی دی خوړه. شرمخ ورته وایي دا د پیغمبر معجزه ده، ګورې ښه چې حیوانات پیغمبر سره خبرې کوي. وی مونږ باندې خدای د پیغمبر غوښه خوراک منع کړي دی. شرمخ له خدای دا اوس پړه کې ور واچول، مونږ له خدای د پیغمبر غوښه خوړل منع کړي دي، الله ورته پړه کې دا ور واچول. نو شرمخ له د غیب علم نشته، خدا د یعقوب علیه السلام معجزه ده د پیغمبر نه، یا د پیغمبر په مخ کې چې یو کار داسې و چې هغه د عادت نه خلاف، هغې ته معجزه وایي، دې ته معجزه ویلی کېږي. معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، کله چې خدای غواړي نو صادره شي او کله چې خدای ونه غواړي نه صادرېږي، همیشوالی نه او علم کې همیشوالی وي، هغه هر وخت عالم سره. وی عجیبه شرمخ خو ډېر هوښیار نو، وی زما بچی یې وجه او کمیس یې ترې وغېسته. دوی دقه ځای اوس خطا شوي وو. پارسیبانان وی دروغګوره عقل نه باید، وی د دروغجن عقل نه چې لکه کمیس خوشله وی که نه دومره پې تلواره و کمیس یې ترې وغېستی و. وی ناشنا هوښیار شرمخ و، زما د بچي نه یې کمیس روغېستی دی او هغه یې خوړلی دی او بیا کمیس په وینه کې لړلی دی. 3 ورځې حضرت یوسف علیه السلام په کوی کې پروت دی او په ډېره لږه فاصله کې د یعقوب علیه السلام نه پروت دی او ورپسې جاړي. نو که یعقوب علیه السلام له بیا درته ویم د غیب علم و نو په دې کوی کې به د خپل زوی نه خبرېده او که به نه خبرېده، ورغلی به او برقه به یې ښکته کړې وه او رسۍ او خپل بچی به یې راوچت کړی. نو بیا درته ویم چې د غیب علم چا سره دی؟ رب العالمین سره. قل لا يعلم الغیب الا هو. قرآن شریف کې الله فرمایي وی ستاسو زما میانځ کې فرق دا دی چې کم علم هغه ستا په دې حواسو تا ته نه معلومیږي او ستا په عقل تا ته نه معلومیږي، دغې ته عیب وی دا علم ګورې ما سره دی تا سره نشته، په دې زما په صفت کې به ګورې ما سره ځان نه شریکې. خدای په دې ډېر خفه کېږي چې د الله په صفت کې څوک الله سره ځان یا بل څوک شریکه. 3 ورځې په کوی کې دی. قرآن شریف کې الله فرمایي قافله روانه ده په لاره، د اوبو ته ایجاد شو نو کسان یې ولېږل وګورئ لکه دلته چې تکوي وي اوبه راوړئ. نو هغه اوبو والا ډله لاړه نو برقه یې ورښکته کړه کوي ته د اوبو په غرض، اخو اوږد پیو شا لرې چې څنګه یې ښکته کړه یا یوسف علیه السلام برقې پورې ونښت، یا د 6 کالو دی یا د 7 کالو چې برقه یې راویستله ورپسې خشته ښکلې ماشوم یې نښتی دی. قرآن شریف کې الله فرمایي وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة. هغه ماشوم یې راوست، خوشحاله شو دا خشته ماشوم
دا به اوس مونږ خرڅو، دا خو به ډېرې پیسې وکړي. خلاصه دا ده چې مصر ته یې بوته او په مصر کې یې خرڅ کړه. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین. په خرڅ شو، او چې خرڅ شو اوس د الله فیصله جدی، د بنده جدی. چا واغشته؟ علما لیکي لاول یو بوډۍ ښځې واغشته، او د بوډۍ ښځې نه پس بیا د عزیز مصر واغشته. کم چې د مصر وزیر اعظم څوک وایي د بادشاه وزیر اعظم، او څوک وایي چې نه وزیر داخله، چې کم د پولیس مشري او د فوج مشري دقه وزیرو هغه واغشت او کور ته بوته، او بیبي ته یې راشي او خشته ماشوم مې په بیه واغشت. بیبي نوم یې زلیخا، چې هغې ورته وکتل دې ماشوم ته، نو د زړه مینه یې ورسره پیدا شو. خاوند ته وایي پام کوه ګوره. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. سړی ښځې ته وایي د دې ماشوم ګوره خیال ساته، ډېر مبارک ماشوم دی، مونږ له به فایده راکړي. ښه که دې مو خرڅو ډېره لویه پیسه به وکړي، او یا به یې ځان له بچي کو، بچي هم نشته دی. یوسف علیه السلام لویده د زلیخې سره نوجوان شو. چې نوجوان شو دا یوسف علیه السلام، نو زلیخه پې عاشقه شو، غم کې مبتلا شو، کور کې دننه دی، عشق پیدا شو، او زلیخې ته د ګناه مطالبه وکړه. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي په دروازو دننه ته د ګناه مطالبه وکړه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یو دروازه نه ابواب لفظ دی، یو دروازه بله دروازه بله دروازه بله دی بند کړلې، او ځان یې ورته ډولې کړی، او دی یې دننه ګیر کړ، او ورته لاول لګیا دی. وایي څنګه ښکلې مخ خدای درکړی دی، ځان ته یې رامایل کوي. ورته پته ده چې لږ خو ډېر هوښیار دی او نیک دی، په دې کور کې دننه ما ته ګوري قدرې نه، غلام دی پکې، ما ته کتل نشته، او د نیکۍ پته خو ورته لګي. دا مخ دې څومره ښکلی دی، وایي ټولو نه مخکې به په خاوره دا ختمېږي. سترګې دې څومره ښایسته دي، وایي ټولو نه مخکې به دا ړندې شي او ختمې به شي. او بیا تې مطالبه وکړه، او چې مطالبه تې څنګه وکړه، نو یوسف علیه السلام تې منډه کړې، او دا ورپسې ده. قرآن شریف کې الله فرمایي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. منډه کړې، وی د خدای منافرماني وکړم، ما له خدای خشته وجود دې لراکه چې د پې ګناه وکړم، او ستا خاوند زما مجازي رب دی، اما له ډوډۍ راکوي، جامه راکوي، نو د هغه په ښځه لاس پورته کړم، دا ظلم وکړم، داسې خو نه کېږي. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والفا یا سیدها لدى الباب. چې زلیخه ورپسې لیونی ده، او د کمیس دی نیولی چې بارو نه ځي خلک خبر نشي، او راټینګ یې کړم، نو شان یې وله کمیس وشلاو، خو چې څنګ بار ووتل، نو الفا یا سیدها لدى الباب، نو د ښځې د زلیخې خاوند دروازې ته مخکې ولاړ، او ورسره خپل پولیس والا او دا خلک هم دي. رومه میانس کې یو ټکې درته وایم، ما تاسو د تېره جمعه م ویلو چې موږ په دې جومات کې کار شروع کوو، تېره جمعه مې درته ویلو، بره چت شروع کوو، او په هغې انشاءالله موږ لنټر اچوو، ځکه خلک ډېر شوي دی لاندې نه ځایږي. او بل تاسو ته مې دا ویلو چې دلته الحمدلله د قرآن شریف درس دی، نو لاندې دلته کې منظم کېږي، د درس هم ضرورتي بره دپاره، او بیا په اوړي کې موږ ته زیات تکلیفي، نو بره موږ چت شروع کوو. نو تاسو ټولو نه دا تعاون دی چې څومره ملګري دوستان دي یا ستاسو دوستانی، نو لږ د زړه د اخلاص نه تعاون پکې وکړئ. یو خختم خدای پاک څوک مهربانه کړي چې خختم واغشته بار پرته ده، او څه یو 50 بورې سیمټ هم بل ما ته چا ټلیفون وکړ، یو دوست وایي زه به درته واخلم، او دا په الله اعتماد دی. ما تاسو ته مخکې ویلو چې زه عامه چنده نه غواړم، نه په کوڅو کې څوک ګرځوم، او نه چې یارانو دوستانو پسې ټلیفونونه کوم چې راوړی، دا قسم عادت نه دی. بس تاسو د جمعې ملګري یې، نو تاسو په دې خوښه چې ستاسو څه ناسه تعاون پکې شامل شي، نو د درس کې او په دې جمعې په مانځه کې چې څومره ثوابونه یې هغې کې بس تاسو خدای پاک حصه وکړي.
نو چې کم دوستان د چا نورم وس کېږي د سیخ په شکل کې یا مثلا د سیمټو په شکل کې ځکه موږ ته د سیمټو ضرورت وي یا د کرش او د شګې په ذریعه کې، نو تاسو ماته یا فایض احمد صاحب ته ویلی شئ چې هغه خدای پاک دا کار انشاءالله موږ کوشش کوو چې د هفته کې دا کار هغه انشاءالله شروع او دعا هم کوئ چې خدای پاک یې په خیر سر ته ورسوي. نو بار سړی ولاړ دی، یوسف علیه السلام هم ورغی او زلیخا هم ورغله او بادشاه خو یوازې نه، وزیر اعظم صاحب هغه سره پولیس والا دی، نور وزیران دی وسره، د دنیا خلق راځي، خلق دی وزیران له نه راځي، دی ټول ارسو لیدل. والفیا سیدها لدى الباب، باز زلیخا ډېره زیاته هوښیاره دا ښځې هوښیارانې وي، مکاره هوښیاره، زر فورا وی چې دا خو زما یا د خاوند مخکې لاړه، وی به چې د نوکر نه مطالبې کې او او د شرمولم ټولو وزیرانو ته دنیا ته، او د وزیر د ښځې مسله خو بیا ډېره زر مشورېږي. هسې عام خلک چې هر څه کوي پته یې نه لګي، خو چې د وزیر ښځه یا وزیره سروانې معنی وکړي هغه اخبارونه ولیکي دنیا ته پته لګېږي. لکه هغه یوه ښځه وه که نه چې جز نه یې په دغه راټوپ کړي په چتره یې راټوپ کړي، هغه څونه دنیا ته بیا پته ولګېدل مرداره. نو بهر کې ښځه هوښیاره وه، قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. وی دا هغه چا به څه سزی چې ستا په ښځې لاس راوچت کړه، دله به یا جیل ورکې یا به وله سخت عذاب اوس ورکې یا به جیل ته لیږې. یوسف علیه السلام څه وی؟ وی دا دې لاس راچولی دی، ما لاس نه دی ورچولی. نو موجوده خلق دغه وخت کې چې کم خلقی نو بیا د غلام مرسته کوي او که د بیبي مرسته کوي، د بیبي مرسته کوي. نو چې کم خلق و هغوی ټولو د بیبي مرسته وکړه. وی نه صاحب هلک لاس ورچولی دی، بیبي رښتونې ده، غلطي د دې نشته، غلطي د هلک ده. او الله څه وایي؟ ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. هغې خو قصد وکړو او وی یوسف علیه السلام بم قصد کړی وی، خو که د هغه زړه کې الله وی زما مینه او زما د خدای دلایل نو پراته، داسې څوک بیا ټینګېدی شي، لیکن هغه په زړه کې زما برهان او دلیل پروتو. او بعض علما وی چې ابراهیم علیه السلام ورته خدای پاک را متشکل کا او کونټه یې ورسره وه، نو خدای پاک یوسف علیه السلام وسات. یوسف وی دا زما غلطی نه ده، یو ماشوم بچی چې ته راغلی دی وزیر صاحب له څه کار له مورې راغلی ده او ماشوم بچی دی سینې سره پروت دی، هغه ماشوم بچی دی خو په قطار کې ولاړی، زنانې یو طرف ته ولاړی چې وزیر صاحب به مې کار کوي، بچی د مور پی خوري، مورې په انتظار ناست سره وزیر صاحب ته دی کې بچی خوله د تینه لرې کړله او بچی اواز شروع کړ. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وی د یوسف قمیص وګوره، اما شوم وی کدا قمیص ته مخ نشلیدلی نو دې دروغجن دی او خبرې رښتونه ده، ځکه دې په ورته نو هغې ته جامې شلولې دي، او که کمیس د شا نشلیدلی نو بیا ښځه دروغجنه ده ورې رښتونې دی، ځکه د منډه واله او ښځې ورپسې شا نه منډه والې ده. نو که بل چا دا خبره کړې وه نو چا به نه وه منله، خو د ماشوم د خولې ده او تیرودونکي ماشوم، او بیا د قوم د وزیر اعظم صاحب د خاندان ماشوم دی، نو هغه خلکو یو خو ماشوم خبرې خو نه کوي، او د ماشوم خبرې وکړئ دا ټیک وی. یو څو ماشومانو په ماشوموالو کې خبرې کړې دي، یو پکې دا دی چې کمیس یې ولاوکت. الله فرمایي فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. وی کمیس یې وکت اده شا نشلیدل، پته ولګېده چې غلطي د چا ده؟ د ښځې ده. یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یوسف اګوره دا خبرې نورې بارونه کې ښه بس خاموش. او ښځې ته څه وایي؟ وی د خدای نه معافي وغواړه، غلطي ټوله ستا ده. نو دا غټ خلک په ښځو کمزوري وي، یعنې دې وخت کې ښه مضبوط کوتک او د زلیخې ملا چې ښځه دې په شرمونه وشرموله او یا د ځان نه جدا کړې وه چې زه لرې کېږه
دا دې څه وکړل او یا سخته سزا ورکړې وه نو صرف دونه ورته وایي وی بخښنه د خدای نه وغواړه. نه د بخښنې خبرې دي، بخښنه خو به بېشکه خدای نه غواړي، خو مضبوط کوتک غواړي داسې وخت کې. خدای دې مسلمان د داسې حالاتو نه وساتي. ګران کار دی، آسان کار هم نه دی. خدای زموږ ستاسو حیا محفوظه کړي. مسئله ختمه شوه دلته. یوسف علیه السلام یې جیل ته ولېږه او یوسف علیه السلام هم د خدای نه سوال وکړه ربي السجن احب الی مما یدعونني الیه. خدای زما جیل خوښ دی، که دلته پاتې کېږم دا غم سبا بیا پیښېږي، بل ورځ بیا پیښېږي، بل ورځ بیا پیښېږي. نو جیل ته لاړ. په جیل کې ورسره یو دوه ملګري شو، جیلیان دي هغوی. هغه یو کس او دواړو وی موږ خوب ولیده، بلکې بعض علما وی یو خوب نو لید، دروغ وی، خو خیر ظاهر کې راځي چې دواړو خوب لیدلی دی. او یوسف علیه السلام ته به خلکو خوبونه وی او د به تعبیر ورکاو. نو دې لرالل یو ورته وی ما خوب ولید چې زما په سر د ډوډو ښکاری پرته ده او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تختی. بل وی ما خوب ولید چې د بادشاه مخکې ولاړم او د انګورو نه جوس وباسم او په بادشاه اسکم. یوسف علیه السلام ورته سره توحید نصیحتونه وکړل دې دواړو ته او بیا ولا تعبیر ورکړه. دا دواړه څوک وو؟ دا د بادشاه خاص نوکران وو. چا لمسولو چې بادشاه ته زهر واچوي، پیسې به درکو. نو چې دا کم ډوډۍ والا نوکر و نو ده په ډوډۍ کې زهر واچول، او چې دا کم اوبو والا نوکرو د اوبو د جوسو خدمت به کو د شربتونو، هغه وی یاره بادشاه ته ولې زهر واچوم، هغه وانه چول. ویارېد چې کله دواړه مخامخ شو ډوډۍ هغه راوړه او د جوس راوړل، نو د دې جوس والا رحم راغی، هغه خو پکې زهر نه اچولې. وی بادشاه سلامت، دا ډوډۍ مخوره دې کې زهر دی، بس خدای اړه کې راوسته. ډوډۍ والا وی چې د خو مچولې دي، سلام کړی وه. وی بادشاه سلامت، دا شربت مسکه دې کې زهر دی. بادشاه وی دا څه مسله ده؟ هغه شربت یې راواغېسته او هغه جوس یې راواغېستل، هغه په څارو په حیواناتو وخوړل، نو جوسو کې زهر راونوتل او په ډوډۍ کې راوختل. وی دی تاسو جیل ته ځئ، ستاسو په معامله به وروستو خبرې کوم. نو چې دا خوب یې بیان که نو یوسف علیه السلام ورته وی تاسو کې دا یو کس چې دی اما احدکما فیسقي ربه خمره، ته به په خپله نوکری بحال کېږي، ته به هم اقصې په بادشاه جوس کې. او دا بل چې دی فیسلبو فتاکل النار طیر من رأسه، ته به په سولی کېږي، د سر نه به د مارغان غوښې تختی. او چې دا کم ورته پته وه چې دی خلاصېږي نو وی اذکرنی عند ربک، وی چې ته خلاص شې نو بادشاه ته ما یاد که چې یو مظلوم قیدي په جیل کې پروت دی، دا د څه غم وکړه، زمانه پکې ډېره تېره شوې وه. نو الله دلته خفه شو، ځکه چې پیغمبر ته پکار دی چې دی مخلوق تاړو ځان نه محتاج کوي. چا ته ځان محتاج کوي؟ الله. ګناه نه ده. نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا ټکي وې نو فلبسا فی السجن بضع سنین، نو یو څو کاله مې په جیل کې نورم ور واچو چې ته د بادشاه نه ولې مدد غواړئ. او دا هغه نه خدای یېره کړه چې لاړل، چې کم بحال شو یېر شو. ډېره موده پس بادشاه خوب ولید، انی ارا سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. دا خوب چې شنه وږي دي او څه اوچ وږي دي او اوچ ته تاو دي او څه سربې غواګانې او څه ټپې دي، ټپې لګیا دا سربې خوري. وی ما د تعبیر راکې، نو چا وی مونږ په تعبیر نه پوهېږو. هغه هلک ته یاده شو، اوهو زما یو دوست په جیل کې، هغه خو ما ته سوال جواب هم ویلي و، ما نیر شوی دی، هغه د خوبونو ماهر دی د تعبیر. وی صاحب داسې زما یو ملګری دی ما له مخکې تعبیر استي ما ولېږی چې تعبیر ته وغواړم. وی ورشه جیل ته لاړ شه. یوسف علیه السلام ولا تعبیر ورکه. وی بادشاه ته ووایه چې 2 کاله به فراخ سالی راځي، بارانونه به او داسې فراخ سالی به چې څومره غلط تاسو راوټوکېږي نو دا سره د وږو سنبال کې. اوس هم چې غنم یا جوار په وږي کې دننه نه خرابېږي او چې د وږي نه لرې کړو بیا چینجې وای.
سره د وګ سټور کې سنبال کې بیا به وکاله قحطي نو خلک به راځي ستاسو نه به غله غواړي. نو چې بادشاه ته د خوب تعبیر را رسید وی دا هلک راوباسئ او وی صاحب ډېر مظلوم دی، ډېره موده په جیل کې تېره کړې ده او ما ته یې ویلي خو ما نیر شو وی یې راوباسه. نو چې کله یې راوسته او یا بادشاه ځان ته پیش که وی تاله خو خدای ډېر پوی او علم در کړی دی، تاله وزارت در کوم کم وزارت تله در کم. اوس خدای پاک دلته نو اوچتوالی بیا شروع وی تلال غلام شو خرس شو رونو وها غلام شو خرس شو زلیخی تا ورسید د ګنانم خدای بچ که جیل تلار. اوس بیا ترقی شروع شوه ان مع العسر یسرا، الله وی سخت سره آسانتیای. بادشاہ خپله پیشکشي کوي وزارت در کوم، کم یو در کم وی ان او تسوی وی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، ما لدا وزارت زراعت عهده راکه. خزانه نه زراعت، ځکه د ځمکو خزانه خو زراعت دی کنه، ولی چې دا ټول نظام دله ټیک کم. انی حفیظ علیم، او ما کې دو صفته دي ګورې ښه، یو تجربه مې شته، ما له خدای علم را کړی دی، او بل ګورې زه کرپټم نه یم د پاکستان د وزیرانو په شانتې. حفیظن، زه ډېر حفاظت کوونکی ما، د خزانې به د داسې حفاظت کوم لکه چې ښه مزېدار حفاظت، یو پایي به د مرانه نه خرابېږي. د پاکستان صدر او وزیران بني هغوی په شان بنیم. دا پکې ما رضا نه اوسوی، هغه وخت کې پاکستان نو خیال دی راغی. داسې کرپشن والا لکه چې د مونږ دا دي. علما وایي د وزیر دپاره دا دوه صفتونه پکار دي، یو پویه پکار ده د وزیر دپاره او یو امانتګري والا پکار ده. دا دوه صفتونه خدای دې مونږ له داسې وزیران راکړي. نو وزیر زراعت چې وزیر زراعت شو نو د خو ارس په لاس کې نو غله زرغونه شو سنبال یې کړه. چې وکاله قحط راغی نو خلق براتل غلی پسې. نو اختیارمن حضرت یوسف علیہ السلام دی، او دی وقت کې خدای دی بادشاهم که بس بادشاہ ته مرسید خلق براتل. د یعقوب علیہ السلام په علاقه کې قات راغی. چې قات راغی بچو ته بچو چې ته د ډوډۍ تنظام وکړې. خو داسې حالت دی چې یعقوب علیہ السلام بچی پسې جاړي. قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، دا غم نے سترگی تک کی سپین شوے رون شورون دا خپل دوی پسې جړل به او سترگی تک کی سپین روته دا سترگو دا توروالیم ختم شو جړل به. بیا درته ویم که د غیب علم ما سوا د الله نه بل چا سره وي او یعقوب علیہ السلام سره وي پته به ورته وکه به ورته نه بیا چې ورېږه جیل ته ملاقات له خو به ورته لاړ شم. یو الله سره دا علم دی ګورې خطام څوک نه کړي. نو بهر کې سترګې سپینې شوې جاړي ورپسې. هله بچو لاړ شئ څه غله مله خو راوړی. نو دوی رالل یوسف علیہ السلام لا، اوس د خو خشته تاج په سر دی، په تخت شاهي ناست دی، هغه حالت نه دی. پروتوکول پولیس پوج مخکې رستو تاویږي را تاویږي وی نه پیژن. جمع پونچی لږه ورکړه مونږ راغلی یو. کم ځای نه راغلی هغه وپېژندل. دوی نه پیژن شکل یې بدل دی، هغه وپېژندل چې خړ پړ دی. کم ځای نه راغلی مونږ صاحب دا دغه نه راغلی یو، دا وادي کنعان اغی نرالو او دقه پلار مجی پیغمبر دی او پسترګو باندې ډوندې ډوډۍ درک نه لګي. مونږ له څه شی راکا سورونه چې مونږ یولس یو، لس راغلی یو او یو ورور مو ماشوم دی هغه مو پرېښی دی او یو ورور د مونږ بله مو هغه مونږ نه شرمخ تختول. مونږ راغلی مونږ له راکا وی ښه یولس یې دروغ خو نه وایه. نه جی دروغ نه وایو. یولس یوم په کور کې د قافلې نه تپوس وکړه وی د یولسو کسو کنټرول وله ورکې. وګور یو خبره ته کوم چې دا خلاص شي بیا به مه بل لور راولې، که بل هم را راوسته نه به در کوم، ځکه چې بیا به مونږ ته دروغ ویلي چې ما ته پته ولګي چې بل شته که نشته. یاره پلار خو به نه را پرېږدي خو څه چل به کوو. غلی ورکړه او نوکرانو ته وی دا پیسې میسې چې کم راوړي دي دا وله په دا بوجونو کې بندې کې چې دا هلته ورسې ویس پړي نو پلار خو به مې خوشحاله شي که نه، بابا به خوشحاله شي چې پیسې واپس شي. چې دوی لاړل پلار ته صفت وکړو بابا ډېر ښه بادشاه و، زمونږ یې ډېر زیات قدر وکړو.
او غلیم ښه ډېره راکړه او چې بوجونه یې واړو ای بابا هغه پیسې هم راته واپس کړي دي خو بابا راته یې ګورې دا ویلي دي چې هغه بل لور مونږ ورته د یو ورور زیاتي راوړې ده چې بل لور به راولې مونږ له چې بیا غله خلاصه شوه تلل هغه بل لور راولې نه نه الامنکم په تاسو اعتماد وکم لکه مخکې چې د یوسف په حق کې مې د باندې اعتماد کړی دی دې نه در کوم دې مم راله مړ کې بابا قسمونه درته خورو قسمونه درته خورو او ګورې که لاړ وی به چې دروغ هم راته وی او دا قافله کې ځو یوازې خو نه ځو قسمونه درته خورو دا پرېږده را سره ښځه بچي بویې ځې خو ګورې حفاظت یې کوې نو راوسته نو چې راوسته نو یوسف علیه السلام حکم وکړه دا میلمانه دي د پیغمبر بچي دي دوه کسان په یو کوټه کې وله ورکې هوټل کې یو کمره کې دوه ورکې او آزاد دي سملې او ډوډۍ موډۍ انتظام یې وکړې چا به مخکې کېږي دوه کسان مشران مخکې کېږي مشران دی ولاړ دی دوه مخکې شو بیا دوه ورپسې بیا چې د چا نمبر دی مشر آخر بنیامین خو د ټولو کشرو یوازې پاتې شو نو دی لږ په ژړا شو ولې جاړې یاره وی زما یو ورور یوسف که هغه جم دی اوس په ما سره یو کوټه کې هغه هم لاس هغه ما سره وی خیر دی مه خفه کېږه زه به در سره په دا کوټه کې څملم ته خو د پیغمبر بچې ستا به زه قدر کوم څملې دی وردن نه شو یوسف علیه السلام ورته قصه وکړي زه ستا هغه خپل ورور یم هېڅ فکر چې ونه کړې زه دې پاتې کوم د دوی نه پسې چل ول ته به غږ نه کړې خوشحاله شو سارلی ورته غله بار کړه او د الله په حکم فیصله د بره د الله نه کیږي چې په کم جام به غله ورکوله نوکرانو ته یې وې دا د بنیامین په بوجه کې ومنډې پټه غوندې هغه یې ورته ومنډله او چې اوښان بار شو نو اعلان وشو وی ای قافلې والا د بادشاه جام رک دی سرو زرو والا جام که چا سره یې راکې دی یې راوغوښتل اله هغې وی مونږ غلا کوو مونږ خو د یعقوب پیغمبر بچي یو مونږ غله خو نه یو نه نه وی دا جام رک شوی دی وی ښه نو یو خبره د تفتیش کو که د چا بوج کې روت څه به وی د چا بوج کې چې روت زمونږ د پلار قانون دا دی چې به ستا غلامي د یوسف علیه السلام قانون دا نو د مصر او د یعقوب علیه السلام د زمانې قانون دا چې غل سره به غلا روت هغه به غلامي کوله وی دا خبره ټیک ته وی اولټه فبدأ باوعیتهم قبل وعایه قرآن شریف کې وی دا ولې د بنیامین نه شروع کولی چې څوک شک ونه کړي د هغې بوجونه یې ولټول هغې کې راونوتل د بنیامین په بوج کې شی راووت ولیدل شی پکې شته که نشته هغې څه وایي که ده غلا وکړه ان سرقه فقد سرق اخ له د یو بل لور یوسف هغه هم غلو عیاذا بالله ګوره الزام لګوي فاصرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم لکه خبره پټه کړه جوش خوراغې خو خبره پټه کړه چې دا اوس چېته ښکاره کولی شم صبر کوه خیر دی ایثار که هغه نور ورته وي مونږ کې یو کس ایثار کا او ګورې که پلار له لاړو ګورې پلار مري راته وی نه ظلم نه کوو چې د چا په بوج کې م شي مونږ دی بی بل نه بهر کې دی رخصت شو دا مشر ورور ورته وي داسې کار دی چې زه خو نظم پلار سره بسترګې سینګ لګو ای بچی هلته یوسف او دلته کې م دی دا نور چې لاړل بابا وي دغسې دوی دې غلا وکړه رانه پاتې کړه وی بیا هم را سره ټګي وکړه ګورې بیا هم ټګي وکړه څه موده تېره شوه چې څه موده تېره شوه نو دې بچو ته وی ای بچو اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من رحمت الله بچو لړ شئ د هغه یوسف ته کلم وکړئ او دا بل بچی تکلمه موکه د خدای د رحمت نه مغافل کېږي الله مهربانه بادشاہ شب یو ګرځي مال دا بچی را پیدا کې جالی ورپسې غریب 40 سال دی میانس کې تیر شوی دی سونا سلویخ کال زوی غیب دی یعقوب علیہ السلام ته پته نه لګي دا بل زوی پته مته نه لګي صرف دومره و چې قافلې والا تصدیق وکړو چې او دا زوی دی وجلې نه دی دا دویم او دا بادشاهي سار کړی دی په غلا کې نو دوی غریبانان لاړل نو چې لاړل یوسف علیه السلام ته ور مخامخ شو نو حضرت یوسف علیه السلام ته عجیبه درخواست کوي یوسف علیه السلام ته خلاول دا خبره کوي وی مونږ راغلی یو مونږ د پیغمبر بچیو
او زمونږ په پلار نیکه ډېر ظلمونه شوي دي زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام. اوس دا درخواست کوي رحم راولي د بادشاه پړه کې زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام په هغه ډېر ظلمونه شوي دي، د وطن نه راشړلې شوي دي، په اور کې اچولې شوي دي. زمونږ بل د هغه زوی چې اسحاق علیه السلام په ډېره موده پس زمونږ نیکه له خدای دا زوی ورکړ. د هغه نه پس خدای پاک هغه له یو بل پیغمبر زوی ورکړ چې نوم یې یعقوب دی، او هغه سره هم ډېر زیاتې شوي دي. هغه زوی چې چا شر مخته تختولی دی، او هغه پلار زمونږ په سترګو ړوند دی ړوند. او یو خط یې ورکړه د یعقوب علیه السلام د طرف نه د یوسف علیه السلام په نوم خط دی، هغه خط یې والا ورکړه. وی دا زمونږ بابا دا خط را کړی دی، ان دا خط وګوره. یوسف علیه السلام چې خط وکته نو په خط کې لیکلی دی من یعقوب صفی الله و نبی الله الى عزیز مصر. دا خط د یعقوب علیه السلام د طرف نه دی چې د خدای پیغمبر دی او د خدای ډیر مقرب دی. او دا خط چاته دی؟ الى عزیز مصر، د مصر وزیر اعظم او بادشاہ ته دا خط. السلام علیکم ورحمت الله. او بیا ورته په خط کې لیکي چې زه د خدای پیغمبر یم او د عاجزۍ او درخواست ته کوم. زما مخکې یو بچی یوسف، هغه زما نه رک شوی دی، ګډوډ شوی دی. هغه پسې مې دومره جړا کړې ده، اوسه پورې جاړم چې زه په سترګو ړوند شوی. او بل بچی زما تا نیولی دی، تا سره دی. نو زه ډېر د عاجزۍ درخواست کوم چې زما دا کم بچی تا سره دی، دا مهرباني وکړه زما دې زامنو ته حواله کړه چې ما ته یې راولېږي چې زه پرې د هغه خپل مړ زوی، د هغه رک شوي زوی هغه امیدونه برابروم او هغه غم پې زه غوڅوم. چې یوسف علیه السلام او دستخط یې ورته کړی، د پلار خط وکته او دا د پلار دا داستان یې وکته، نو بې اختیاره په ژړا شو، ویې ژړل. بنیامین یې ځان سره په تخت کېنولو او هغه خپل شاهي چې کومه هغه تاج و هغه یې لرې کړ، او دې بادشاهانو به په مخ باندې یو روبند اچولی و چې زمونږ مخ باندې دار چا سترګې نه لري، هغه روبند یې لرې کړ. او دې وروڼو ته وایي هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه؟ تاسو ته پته ده چې یوسف سره او د هغه ورور سره هم څه کړي دي؟ خبر یې چې هغوی ورته وکتل انک لانت یوسف، ته یوسف یې څه؟ ته یوسف یې؟ وی انا یوسف و هذا اخی، زه یوسف یم، دا مې ورور دی. قد من الله علینا، الله په موږ احسان کړی دی. تاسو ظلم وکړو خو الله احسان وکړ، مهرباني وکړه. زه اوس نورې خبرې پرېږدی، دا زما کمیس والے اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابي یرتد، دا یو سی دا کمیس زما د پلار په مخ باندې ور واچوئ، دی به خدای جوړ کړي. کمیس یې را روان که وراتلل، دلته یعقوب علیه السلام څه وایي؟ دلته کې یادی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. دا د غیب علم نه دی، او کوي خو مخکې نه به ورته هر څه معلومو. دا معجزه ده، اوس د پیغمبر معجزه ده. دلته وایي وی د یوسف خوشبویي را باندې لګي، که ما ته بې عقله نه وایه د هغه خوشبویي را باندې لګي. د کور بندیان ورته وي تالله تفتح، دا ته څه کوې؟ انک لفی ضلالک القدیم. زړې خبر یاد دی. یوسف خو به خوري شوي 40 کاله پکې منځ کې تېر شوي، څوک لا 80 کاله یادوي چې څنګه راغله قافله او کمیس د یعقوب علیه السلام په مخ ور واچو، فرتد بصیره، سترګې بینا شو. ما درته نه وې انی اعلم من الله چې ما ته د خدای علم شته؟ دا ماله خدای یو پویه راکړه دی وخت کې، معجزانه طور یو پویه ماله خدای پاک راکړه، خوله کې ماله خدای واچو. او دعوت د ما پلار له ورکړې ټول راځئ مصر ته. مصر ته روان شو، 11 وروڼه او یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام مور. او چې مصر ته ځي عجیبه انداز دی، استقبالی عجیبه کېږي، عجیبه استقبال
استقبال کیږي. حضرت یوسف علیہ السلام اعلان وکړ چې څومره د مصر خلق وزیران او افسران دي دا به ټول زو د ما د پلار استقبال وکړو. من به استقبال کو. الله وی خیر استقبال کې خو تخت شاهی دی یو صاحب تخت شاهی ولګو پلار کې. دنیا استقبال ته ولاړه ده او د اسمان فرشتي د الله نه خصوصي اجازت غواړي. الله مونږ ته اجازت راکا چې نن دا تماشا خوکو چې 40 کاله پس د یو بوډا ړوند پلار سره د یو پیغمبر بچی ملاقات کیږي. دا به څنګه ننداري خدا به څه حالت وي. د اسمان فرشتي تماشې راغلي او چې څنګه راغلل دوی او ملاقات کیږي نو د هغوی قانون بدو چې بادشاه ته به سر ښکته کوو. دا د هغوی قانون دی. نو مور او پلارم هغه شاهي آداب دي او 11 سرونو الله ورته وی او د یوسف علیه السلام زر ورته تخت نه راکوز شو. دا د الله په حکم دی چې ته به نه کوزېږې تخت نه. هغه خوب دله رښتیا کوم نه به کوزېږې. یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل. دا زما د خوب تعبیر دی. دا 12 سرونه یوسف علیه السلام بنیامین لس اغا او مور او پلار دا بیا په مصر کې آباد شو. د دې اولاد ته بنی اسرائیل وی د یعقوب علیه السلام اولاد. دوی نو خدای د دنیا خلق جوړ کړل. د دنیا قوم ته پیدا شو. ډیر زیات خلق د دوی نه پیدا شو. 12 قومونه قبیله ته پیدا شو په مصر کې. نو د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل. او عجیبه دا هم درته ویم دا ملاقات چې په کوم ورځ کیږي دا د عاشورې ورځ ده. ګورئ د محرم 10 ورځ ده په دې ورځ دا ملاقات کیږي. عجیبه ملاقات دی. نو پلارې 12 بچی اوسېدل خدای ولا بچی ورکړل بنی اسرائیل ورته وایي. ما تاسو ته مخکې ویلو چې کله هجرت کو نو یو ورسره خپله بیبي تلې وه مشره د عراق نه بیبي ساره او یو ورسره رواره تلې و حضرت لوط علیه السلام. لوط علیه السلام له خدای پیغمبري ورکړه نو یو علاقه و د صدوم علاقه ورته وایي هغې ته یې ولېږه چې هلته خلکو ته دعوت ورکوه. هغه واقع چې ته بل وخت درته ووایم. خلکو د لوط علیه السلام نافرماني وکړو. ډېر غټ غټ ګناهونه یې شروع کړل. انجام یې دا و چې رب العالمین فرشتې راولېږلې د لوط علیه السلام د قوم د عذاب دپاره. او د لوط علیه السلام قوم چې په کومه خرابه بیماری کې مبتلا و هغه د هلکانو دا خطرناکه او دا ګنده بیماری ده چې د ځنګل حیوانات هم خدای د دغه مرض نه ساتلی دي. د ځنګل حیوانات هم دا ګناه نه کوي او د دوی دا غټه بیماری و یو څو نور هم وي خو یو پکې دا وه. نو دا فرشتې چې پکې جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام او نور فرشتې مو سره وې د خشتوخ کشتوخ کلو هلکانو په شکل باندې رالل. خلومبی ابراهیم علیه السلام ترالل دی الخلیل خار تا. ابراهیم علیه السلام ډیر مهمان نوازو میلمه دوستو. میلمانه چې څنګه کېناستل ابراهیم علیه السلام فورا کور ته لاړ. ګورې زه نه ویم قرآن شریف وایي فما لبثا ان جاء بعجل حنیز. فورا یې ولا یو سخي رویت که او هغه یې راوړو میلمنو ته یې مخې ته کېښود. رویت شوی سخی دی حلال که او ولی رویت که و میلمانو ته یې کېښوده چې میلمانه هغې ګوتې نه وروړلې. هغه سخي له یې ګوتې ور نه وړلې. قرآن شریف کې الله فرمایي چې میلمانو ته یې کېښود او هغوی ګوتې یو نړۍ نو په زړه کې یاره راغله. ابراهیم علیه السلام ویرید ځکه هغه زمانه کې چې به غلو غلا کوله او ډاکه به یې غورځوله نو د چا خوراک به یې نه خوړه. د دې زمانې د غلو په شان نو چې په کور ورشي ډاکه مو غورځوي او د فرج نه وله ټول سامان راوالي هغه مو خوري. پوستکي ورته وغورځوي په هغه ځای سامان خوراک وخوري او بیا سامان یوسي. غله داسې نو لکه د اوسنۍ زمانې غله. غلې مهذبو. نو فلما رأى ایدیهم لا تصل چې هغه لاسونه یې وکتل
چې دی غوښې له خو نه ورځي، ما خو ته غوښه کېښوده، نو پړه کې یاره راله، او دا جوړ غله دي او دا رالل او په ما جوړ ډاکه غورځئ. رواج دا دی چې ګوتې نه وړئ، چې ویارېد نو فرشتې ورته وایي مه یارېږه، پام کوه چې ونه یارېږې، فکر ونه کې. انا رسول ربک، مونږ ستا د رب استازي یو، فرشتې یو، خدای پاک را لېږلی، ستا د رب استازي یو، او د لوط علیه السلام قوم پسې لېږلی، زه د لوط علیه السلام قوم هلاکم. نو قرآن شریف پوی زنویم گوری فلما ذهب عن ابراهیم الراع، چې کله د ابراهیم علیه السلام نا گبراهٹ ختم شو، وی دا خو فرشتی دی، ما خو پی بل گمان کرو، نو یجادلنا فی قوم لوط. نو ابراهیم علیه السلام قرآن شریف که اللہ وی دیر زیاد صابر ہو، صبر پکې ډېر و، رحم دل و رحم دل. نو بیا جګړې شروع کړې، باسونه شروع کړل چې دا د لوط علیه السلام قوم ولې هلاکوي او دا مه هلاکوي. رونو دې یو مسله بله معلومه شوه چې ګورې ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی، خو د غیب علم ورسره نشته. د غیب علم چا سره دی؟ تاسو وان یا الله سره. که وی ورسره نو چیلې سخې وله ولې روتو، بیا خو به ورته د مخکې نه پته وه چې دا فرشتې دي او سخې وله ولې روتو. یوه دویم دا ده چې دا یر او ګبراهټ پې ولې بیا راته، چې دا قرآن وی ګورې زه نه ویم. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، یره تې لاړه، دا ګبراهټ پې ولې راته، لوی مقرب د رسول الله مبارک نیکه دی او یره پې راله، او چې بیا یره تې لاړه نو د لوط علیه السلام د قوم په حق کې خبره کوله. نو که د غیب علم وي خو د مخکې نه به ورته پته وه چې دا د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره راغلی، مخکې نه به ورته پته وه. د ړومبي نه به یې ورسره باز شروع کړی، دا وروسته ورسره بیا دا ولې وایي چې یره تې لاړه، نو وروسته یې ورسره باز شروع کړ. نو دا به زمونږ ښکلې خشته سوچه عقیدی چې د غیب علم به د چا سره وي. ګورې یاد ساتئ، د غیب علم یو پیغمبر سره نشته او نه مخلوق سره شته، دا د الله سره دی. د الله خاص صفتونه به مونږ بل چاله نه ثابتو، او که د خدای خاص صفتونه بل چاله ثابت کړل نو دې ته ګوره بیا خطرناکه ګناه ده، دې ته شرک ویل کېږي. الله دې امتې وساتي. نو وی مونږ رسول ربک، ستا د رب استازي یو. ګوره که ورته پته وه نو بیا ولې ورته د غیب علم وي، نو خو ورته په هغې ته بیا ساجت و چې ورته وایي چې مونږ د رب استازي یو، بیا خو به ورته پته وه مونږ د رب استازي یو. انا ارسلنا الی قوم لوط، د لوط علیه السلام قوم پسې لېږلې شوي. نو باسونه یې وکړل او ورته وایي ان فیها لوطا، وی زما ورواره چې پکې دی لوط، ځکه د الله قهر چې راشي خو وچو سره بیا لامدم سوځئ، هغې سره به څه کوو؟ وی مونږ ته اډر شوی دی ستا ورواره لوط علیه السلام او د هغه خاندان به بچ کوو، یو ښځه به یې پاتې کېږي، بیبي به یې پاتې کېږي او باقي به بچ کوو. او بیبي چې ده د قوم ملګرې ده، ابه پاتې کېږي په عذاب کې او ابه بچ کوو. قرآن شریف کې الله فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام بیبي ساره، دا ګوره د قرآن معنا خبره درته کوم، دا ولاړه وه د دیوال نه پورې غاړه، علما لیکي دیوال نه پورې غاړه ولاړه ده. نو څه چل کوي؟ د خدای شان ته ګوره، یو خوا دوی راغلي د عذاب دپاره او بل خوا د خوشحالۍ دپاره. هغې ښځې ته وایي وامرأته قائمه، بیبي ساره ولاړه ده. نو هغې له زیرې ورکوي، وی مبارک دی شه، تاله به خدای بچې درکوي. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، زیرې وله مونږ ورکړه چې تاله به خدای بچې درکوي، د هغه نوم به اسحاقي، او د اسحاق نه پس به د هغه بل بچې پیدا کېږي، د هغه نوم به یعقوبي. ګوره خدای پاک دلته یو څو خبرو ته اشاره وکړه په دې ایت کریمه کې. یو خو یې دې اشاره وکړه چې بچې به دې پیدا کېږي او زلمي کېږي به، ولی چې ستا د نوسې پیدا کېږي، د نوسي ذکر یې وکړه، نو د نوسي نوم یې وله کېښوده. نو چې نوسې دې پیدا کېږي او نوم وله ما کېښود، خو معلومېږي دا چې دا زوی به دې په ماشوموالي کې نه مړه کېږي، دی به زلمي کېږي، واده به کوي
او واده نه پس به بیا دله خدای بچی ورکوي. دام ته معلومه شوه چې اسحاق زوی به در کوم خو لویږي بالغ کېږي بچي به یې کېږي او د زوی نوم یې موله کېښود او د نوسي نوم موله خدای کېښود د برنه. وایه د دې نه لوی اعزاز کیدی شي؟ نه. بیا درته دلته ویم که د غیب و علم ورسره وي نو دا ټولې خبرې خو به ابراهیم علیه السلام ته مخکې نه پته وه، نو بیا د خدای دې وینا ته پکې څه ضرورت و؟ نو چا سره شو د غیب و علم؟ وایه الله سره. دا زمونږ د عقیدې خبره. نو ښځې مخله سپېړه ورکړه، داسې سپېړه نه چې دا ځان خلک ټکی ووایي، داسې نه لکه د ښځو خپل عادتي چې کله تعجب کې راشي نو دا لاس دې مخله راوبرئ، دا د ښځو عادت دی. نو لاس یې دې مخله راوبرو. ښه زما به بچي کېږي او زه خو بوډی عمر خو مې زیات دی. علما لیکي چې دې وخت کې عمر 100 کاله یا د 100 نه کم و بیش اختلاف پکې شته، او د ابراهیم علیه السلام عمر 6 کاله بلکې د هغې نه هم زیات دی. دا به څه کېږي؟ رب العالمین د فرشتو په ځای فرمایي به دا زمونږ فیصله ده. ومقصې وشوه، فرشتې لاړې او د لوط علیه السلام قوم یې تباه که او برباد شو، او لوط علیه السلام او د هغه کور والا بغیر د بیبي نه باقي بچ شو، او ابراهیم علیه السلام د دې بیبي نه خدای پاک زوی ورکړ، نوم ولا الله د مخکې نه مقرر کړی اسحاق. اسحاق پسې ولا خدای یعقوب ورکړ، دا د مخکې نه خدای بچیو، یعقوب نوم یې ولا کېښود، او د هغه لقب اسرائیل د خدای بنده، اسرائیل د الله بنده، لکه یو سړي یو نومي او د هغه یو جدا لقبي دی لقب شو. هغه یعقوب علیه السلام راغی خپل علاقې ته واپس، بابل علاقې ته، او د خپل ماما سره اوسېده، او بیا د ماما دوه لوڼې کړي دي. لاول یې یوه لور د ماما وکړله، لیا د هغې نوم، د هغې نه وله خدای 10 زامن ورکړل. چې هغه وفات شوه نو بیا د هغې نه پسې د ماما بله لور وکړه، د هغې نوم راحیلو، د هغې راحیل نه وله خدای 2 زامن ورکړل. نو د یعقوب علیه السلام 12 زامن شو، 10 د یوې مور نه د لیا نه، او 2 د بلې مور نه، د یو نوم یوسف دی او د بل نوم بنیامین دی. دا 12 بچیو شو، او 8 کاله یا 10 کاله د ماما سره خدمت وکړه، ګډې چیلې ولا ورکړې، او بیا هغه ګډې چیلې راوستلې، او زه ځم او د خپل نیکه علاقې ته ځم، او د خپل پلار علاقې ته ځم چې کوم الخلیل علاقه ده، ځکه ابراهیم علیه السلام هلته کې دفن دی، او د یعقوب علیه السلام پلار اسحاق علیه السلام هم هلته دفن دی. نو د عراق د بابل چې کم د دوی د ابراهیم علیه السلام اصل کلیو د هغې نه الخلیل ته رالل. دلته اوسېدل یعقوب علیه السلام چې اسرائیل لقب دی، دی دلته اوسېدل. کشر بچی چې کم د دویمې بیبي بچی یوسف دله خدای حسن ورکړ، خشته داسې حسن الله ورکړ چې قرآن شریف کې الله تعالی صفت کړی د حسن د یو بیبي یو ښځې د عشق په باب کې نمبر 1، او دویم دا چې رسول الله مبارکی صفت کړی دی، وی چې کله معراج ته لاړم او په معراج کې مې په اسمانونو کې حضرت یوسف علیه السلام ولید، نو یې ډېر زیات خشته و، وی د ټولې دنیا د مخلوق نیم حسن خدای پاک هغه له ورکړی. چې حضور پاک د حسن تعریف کوي خو خشته بی، بل د نبوت دا رڼا پکې ځلېدله. نو د یعقوب علیه السلام د پلار وسره بې انتها محبت او مینه وسره، او اوس هم دا قانون دی چې کله د یو سړي 2 ښځې وي او د یوې ښځې د بچو سره مینه او د نورو سره کمی، نو هغې له قار وردي چې بابا د دغې ښځې بچو سره مینه کې او موږ سره مینه ولې نه کې. او بیا حضرت یوسف علیه السلام یو خوب ومولید، قرآن شریف کې دا هغې ذکر دی، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا یو خوب می ولیده، خوب دا دی چې 11 ستوري او نور او سپومې ما ته ټیټ شو،
زما تعظیم یې وکړه او ما طرف ته سجده ولګوله. نو بابا ولا تعبیر ورکو وی د نور او سپومې نه زه ستا مور مراد یو او 11 ستوري دا 11 سرونه دي دا ټول به ستا تابع کېږي ته به د دې ټولو مشر یې. نورونه اسم قارو د هغه مېرنۍ مور 10 سرونه اسم دته غوسه و چې د پلار د سره مینه ډېره ده او موږ سره یې کمه ده او چې د دې خوب نه بیا خبر شو چې ښه داسې وخت به راځي چې دې کشر ورور ته موږ سر ټیټو د ده خدمتګار به جوړېږو د ده تابعدار به جوړېږو. نو بغض حسد یې ورسره شروع کو. نو قصه اوږده ده هغه پوره واقع درته نه ویم همې مخکې ویلې د مقرره بیا به مو ویم خو څه بانې ورته جوړه کړه مشورې او میټینګونه یې وکړل چې دا یوسف پسې طریقه د پلار د مخ نه او د سترګو نه خوا کول پکار دی. نو بانې دا جوړه کړه د ښکار بانې جوړه کړه د لوبو ټوکو او یعقوب علیه السلام لرالل دا 10 بچي وی بابا مونږ د لوبې ټوکې کوو او دا یوسف ستا ډېر خوښ دی او زمونږ هم ډېر ښکلی رور دی دی مونږ له راکړه چې ځان سره یې بوځو مونږ به لوبې ټوک نلعب لوبې ټوکې به وکړو او مونږ به د حفاظت کوو. حضرت یعقوب علیه السلام یریده پې وی نه انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. د علاقه کې شرمخان ډیر دي تاسو ښکار لځئ هسې نه دا ماشوم بچی مې د نه شرمخ چته ونه خوري تاسو به غافله یې او تاسو به په ښکار کې په منډو ترړو یې دی به د نه شرمخ وخوري. هغې وی نه بابا داسې چته کېږي مونږ به د انا له لحافظون مونږ به د حفاظت کوو او مونږ له دې راکړه دا زمونږ رور دی مونږ چې دې شرمه خوري مونږ 10 په مخ کې خوري نو وروستو به دې خوري مونږ په چته تللي یو چې په ده به شرمه حمله وکړي. فلما ذهب به قرآن شریف کې الله تعالی ذهبوا به دوی بوت نو وَأَلْقَوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ قرآن شریف کې الله فرمائے چې څنګه د پلار اوچتې که نو ښکلاو به یو وی مال یې راکا بل وی مال یې راکا چې پلار ورته ګوري نو چې د پلار د نظر نه اخوا که نو په څپېړو یې پې شروع کړه ځکه نه وی ستوري دې راوله چې اوس درته سجدې وکړي که نه ځکه نه شابه انور او سپومې دې راوله چې اوس درته سجدې وکړي که نه نو چتا ور اخلاصو به و هټکاو به. نو دې مېرنو ورونو کې یو وروړو یهودا د هغه پې رحم راغی هغه ته کلک واغېسته وی نه ظلم مه کوئ ولې زیاتې کوئ تاسو. نو ټول لونه دته غوسه شو وی خطره د پرکې تام نه پرېږدو فیصله په دې وکړه وی ګوره ماشوم دی او ښایسته ښکلی دی بیا پلار شریک ورور خو دی وی داسې نه وجنو یو شړکوي دی په دې علاقه کې او په هغه شړکوي کې به یې ورغورځه چېرته قافله به راشي او یو به سي یا به پکې مړ شي او په دې کوي کې دننه ماران دي لړمانان دي او شړکوي دی مونږ خو به چغې نه ورو که نه زه به ته قرآن شریف کې الله فرمایي وی یو یې په هغه کوي کې ورغورځه او دوی ترې راغلل او کمیس یې ته وویسته روغ چې کله یې ورغورځو نو کمیس یې ته وویسته او یو ښکار یو صحرایي چیلی چې ته ښکار کړې وه د هغې په وینو کې هغه کمیس ککړ که او رالل پلار له وجاءوا على قمیصه بدم کذب پلار له رالل بابا مونږ خو لوبې ټوقې کولې او منډې ترړې موالې انا ذهبنا نستبقو وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بابا مونږ خو ښکار کوو منډې ترړې موالې او دیم سامان سره کېنولو او شرمخ راغې ویې او وجاءوا على قمیصه بدم کذب او هغه د دروغ وینې په دغه پورې کړې وه دروغ دا چې سیوې خلاف حقیقت د چیلې میلې وینې پې پورې کړې وه وی دا بچی د شرمخ خوړلی دی او بلکې یو روایت کې داسې بعضې علماو لیکلي دي چې یو شرمخ یې چېرته نیولې و راګیر کړی و هغه یې راوسوي دې شرمخ د بچي خوړلی دی بچی ده خوړلی دی کوی کې وغورځاو چې څنګه یې غورځاو حضرت جبریل علیه السلام په منډه خدای راورساو او دې کلک ونیو
او د جنت نه ولا یو خشته ښکلي کمیس راوړه او هغه یې ورته په غاړه کې ور واچو او محفوظ یې لاندې کېنه. یعقوب علیه السلام له چې زامن رالل او دا قصه یې ورته وکړه، بس هغه وی قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. وی دا مو د ځانه قصې پیسې جوړې کړې، صبر بکوم، بس صبر ډېر ښه شی دی او الله به زما مدد کوي، الله به مې مدد کوي. او واقعي چې څوک چا سره زیاتي وکړي او ظلم وکړي نو د هغه منډه چا پورې ده؟ بیا الله پورې. نو یعقوب علیه السلام پیغمبر دی، وی الله به زما مدد کوي. زوی الته پروت دی او علما او ورته وایي چې څنګه ورته کمیس وي، دا کمیس دی وګوره د وینو شوړ پوړ دی او دا ستا د بچي وینه ده، شرمخ یې راوستی دی. شرمخ ته وایي وی ستا څه مجال دی چې زما بچی دی خوړه. شرمخ ورته وایي دا د پیغمبر معجزه ده. ګورې ښه چې حیوانات پیغمبر سره خبرې کوي، وی مونږ باندې خدای د پیغمبر غوښه خوراک منع کړي دی. شرمخ له خدای دا اوس پړه کې ور واچول، مونږ له خدای د پیغمبر غوښه خوړل منع کړي دي، الله ورته پړه کې دا ور واچول. نو شرمخ له د غیب علم نشته، خدا د یعقوب علیه السلام معجزه ده د پیغمبر نه، یا د پیغمبر په مخ کې چې یو کار داسې و چې هغه د عادت نه خلاف، هغې ته معجزه وایي، دې ته معجزه ویلی کېږي. معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، کله چې خدای غواړي نو صادره شي او کله چې خدای ونه غواړي نه صادرېږي، همیشوالی نه او علم کې همیشوالی وي، هغه هر وخت عالم سره. وی عجیبه شرمخ خو ډېر هوښیار نو، وی زما بچی وجه او کمیس یې ترې وغېسته. دوی دقه دی اوس خطا شوي وو. پارسیبانان وی دروغګوره عقل نه باید، وی د دروغجن عقل نه چې لکه کمیس خوشله وی که نه دومره پې تلواره و کمیس یې ترې وغېستی و. وی ناشنا هوښیار شرمخ و، زما د بچي نه یې کمیس روغېستی دی او هغه یې خوړلی دی او بیا کمیس په وینه کې لړلی دی. 3 ورځې حضرت یوسف علیه السلام په کوی کې پروت دی او په ډېره لږه فاصله کې د یعقوب علیه السلام نه پروت دی او ورپسې جاړي. نو که یعقوب علیه السلام له بیا درته ویم د غیب علم و نو په دې کوی کې به د خپل زوی نه خبرېده او که به نه خبرېده، ورغلی به او برقه به یې ښکته کړې وه او رسۍ او خپل بچی به یې راوچت کړی. نو بیا درته ویم چې د غیب علم چا سره دی؟ رب العالمین سره. قل لا يعلم الغیب الا هو. قرآن شریف کې الله فرمایي وی ستاسو زما میت کې فرق دا دی چې کم علم هغه ستا په دې حواسو تا ته نه معلومیږي او ستا په عقل تا ته نه معلومیږي. دغې ته عیب وی دا علم ګورې ما سره دی تا سره نشته، په دې زما په صفت کې به ګورې ما سره ځان نه شریکې. خدای په دې ډېر خفه کېږي چې د الله په صفت کې څوک الله سره ځان یا بل څوک شریکوي. 3 ورځې په کوی کې دی. قرآن شریف کې الله فرمایي قافله روانه ده په لاره، د اوبو ته جت شو نو کسان یې ولېږل وګورئ لکه دلته چې ته کوی وي اوبه راوړئ. نو هغه اوبو والا ډله لاړه نو برقه یې ورښکته کړه کوی ته د اوبو په غرض. اخو اوږد کوي او شا لرې چې څنګه یې ښکته کړه یا یوسف علیه السلام برقې پورې ونښت، یا د 6 کالو دی یا د 7 کالو چې برقه راوستله ورپسې خشته ښکلې ماشوم یې نښتی دی. قرآن شریف کې الله فرمایي وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة. هغه ماشوم یې راوست، خوشحاله شو دا خشته ماشوم دا به اوس مونږ خرڅو، دا خو به ډېرې پیسې وکړي. خلاصه دا ده چې مصر ته یې بوته او په مصر کې یې خرڅ کړه. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین. په خرڅ شو او چې خرڅ شو د الله فیصله جدی د بنده جدی. چا واغشته؟ علما لیکي لاول یو بوډۍ ښځې واغشته او د بوډۍ ښځې نه پس بیا د عزیز مصر واغشته. کم چې د مصر وزیر اعظم څوک وایي د بادشاه وزیر اعظم او څوک وایي چې نه وزیر داخله
چې کم د پولیس مشري او د فوج مشري دقه وزیرو هغه واغشت او کور ته بوته او بیبي ته یې راشه او خشته ماشوم مې په بیه واغشت. بیبي نوم یې زلیخه چې هغې ورته وکتل دې ماشوم ته نو د زړه مینه یې ورسره پیدا شو. خاوند ته وایي پام کوه ګوره. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. سړی ښځې ته وایي د دې ماشوم ګوره خیال ساته، ډېر مبارک ماشوم دی، موږ له به فایده راکړي. ښه که دې مو خرڅو ډېره لویه پیسه به وکړي او یا به یې ځان له بچي کو بچي هم نشته دی. یوسف علیه السلام لویده د زلیخې سره نوجوان شو. چې نوجوان شو دا یوسف علیه السلام نو زلیخه پې عاشقه شو، غم کې مبتلا شو، کور کې دن نه دی، عشق پیدا شو او زلیخې ته د ګناه مطالبه وکړه. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي په دروازو دن ته د ګناه مطالبه وکړه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یو دروازه نه ابواب لفظ دی، یو دروازه بله دروازه بله دی بند کړنی او ځان یې ورته ډولې کړی او دی دننه ګیر کړ او ورته لاول لګیا دی. وی څنګه ښکلې مخ خدای درکړی، ځان ته یې رامایل کوي، ورته پته ده چې لږ خو ډېر هوښیار دی او نیک دی، په دې کور کې دننه ما ته ګوري قدرې نه، غلام دی پکې ما ته کتل نشته او د نیکۍ پته خو ورته لګي. دا مخ دې څومره ښکلی دی، وی ټولو نه مخکې به په خاوره دا ختمېږي. سترګې دې څومره ښایسته دي، وی ټولو نه مخکې به دا ړندې شي او ختمې به شي. او بیا تې مطالبه وکړه او چې مطالبه تې څنګه وکړه نو یوسف علیه السلام تې منډه کړې او دا ورپسې ده. قرآن شریف کې الله فرمایي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. منډه کړې وی د خدای منافرماني وکړم، ما له خدای خشته وجود دی لراکه چې زه پې ګناه وکړم او ستا خاوند زما مجازي رب دی، اما له ډوډۍ راکوي جامه راکوي نو د هغه په ښځه لاس پورته کړم، دا ظلم وکړم، داسې خو نه کېږي. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. چې من پیدله بارو وتل، زلیخه ورپسې لیونی ده او د کمیس دی نیولې چې بارو نه ځي خلک خبر نشي او راټینګ یې کړم نو شان یې وله کمیس وشلاو. خو چې څنګ بارو وتل نو الف یا سیدها لدى الباب نو د ښځې د زلیخې خاوند دروازې ته مخکې ولاړ او ورسره خپل پولیس والا او دا خلک هم دي. رومه میانځ کې یو ټکې درته وایم، ما تاسو د تېره جمعه ویلو چې موږ په دې جومات کې کار شروع کوو، تېره جمعه مې درته ویلو بره چت شروع کو او په هغې انشاءالله مونږ لنټر اچو، ځکه خلک ډېر شوي دی لاندې نه ځایږي. او بل تاسو ته مې دا ویلو چې دلته الحمدلله د قرآن شریف درس دی نو لاندې دلته کې منظم کېږي، د درس هم ضرورتي بره دپاره او بیا په اوړي کې مونږ ته زیات تکلیفي نو بره مونږ چت شروع کو. نو تاسو ټولو نه دا تعاون دی چې څومره ملګري دوستان دي یا ستاسو دوستانی نو لږ د زړه د اخلاص نه تعاون پکې وکړي. یو خختم خدای پاک څوک مهربانه کړي چې خختم واغشته بار پرته ده او څه یو 50 بورې سیمټ هم بل ما ته چا ټلیفون وکړ، یو دوست وی زه به درته واخلم او دا په الله اعتماد دی. ما تاسو ته مخکې ویلو چې زه عامه چنده نه غواړم، نه په کوڅو کې څوک ګرځوم او نه چې یارانو دوستانو پسې ټلیفونونه کوم چې راوړی، دا قسم عادت نه دی. بس تاسو د جمعې ملګري یې نو تاسو په دې وخت چې ستاسو څه ناسه تعاون پکې شامل شي نو د درس کې او په دې جمعې په مانځه کې چې څومره ثوابونه یې هغې کې بس تاسو خدای پاک حصه وکړي. نو چې کم دوستان د چا نور هم وس کېږي د سیخ په شکل کې یا مثلا د سیمټو په شکل کې، ځکه موږ ته د سیمټو ضرورت وي، یا د کرش او د شګې په ذریعه کې نو تاسو ما ته یا فایض احمد صاحب ته ویلی شئ چې هغه خدای پاک دا کار انشاءالله موږ کوشش کوو چې د هفته کې دا کار هغه انشاءالله شروع او دعا هم کوئ چې خدای پاک یې په خیر سرته ورسوي.
نو بار سړی ولاړ دی، یوسف علیہ السلام ورغی او زلیخا ورغی. او بادشاہ خو یوازې نه، وزیر اعظم صاحب هغه سره پولیس والا دی، نور وزیران دی وسره، د دنیا خلق راضی، خلق دی وزیران نه راضی، دی ټول ارسول دل. والفیا سیدها لدل باب. باز زلیخا ډېره زیاته هوښیاره، دا ښځې هوښیارانې وي، مکاره هوښیاره. زر فوراً وی چې دا خو زما یا د خاوند مخکې لاړه، وی به چې د نوکر نه مطالبې کې او د شرمونم ټولو وزیرانو ته دنیا ته، او د وزیر د ښځې مسله خو بیا ډېره زر مشورېږي. اسې عام خلک چې هر څه کوي پته یې نه لګي، خو چې د وزیر ښځه یا وزیره سروانې مانیو کې هغو اخبارونه ولیکي دنیا ته پته لګېږي. لکه هغه یوه ښځه وه که نه چې جز نه په دغه راټوپ کړي، په چتری راټوپ کړي، هغه څونه دنیا ته بیا پته ولګېدل، مرداره. نو بهر کې ښځه هوښیاره وه. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. وی دا هغه چا به څه سزا چې ستا په ښځې لاس راوچت که، دله به یا جیل ورکې یا به وله سخت عذاب اوس ورکې، یا به جیل ته لیږې. یوسف علیہ السلام څه وی؟ وی دا دې لاس راچولی دی، ما لاس نه دی ورچولی. نو موجوده خلق دغه وخت کې چې کم خلقی نو بیا د غلام مرسته کوي او که د بیبي مرسته کوي، د بیبي مرسته کوي. نو چې کم خلق هغوی ټولو د بیبي مرسته وکړه. وی نه صاحب هلک لاس ورچولی دی، بیبي رښتونې ده، غلطي د دې نشته، غلطي د هلک ده. او الله څه وایي؟ ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. هغې خو قصد وکړو او وی یوسف علیہ السلام بم قصد کړی وی، خو که د هغه زړه کې الله وی زما مینه او زما د خدای دلایل نو پراته، داسې څوک بیا ټینګېدی شي، لیکن هغه په زړه کې زما برهان او دلیل پروتو. او بعض علما وی چې ابراهیم علیہ السلام ورته خدای پاک را متشکل کا او کونټه یې ورسره وه، نو خدای پاک یوسف علیہ السلام وسات. یوسف وی دا زما غلطی نه ده، یو ماشوم بچی چې ته راغلی دی وزیر صاحب له څه کار مورې راغلی ده او ماشوم بچی دی سینې سره پروت دی. هغه ماشوم بچی دی خو په قطار کې ولاړی، زنانې یو طرف ته ولاړی چې وزیر صاحب به مې کار کوي، بچی د مور پی خوري، مورې په انتظار ناست سره وزیر صاحب ته دی کې بچی خوله د تینه لرې کړله او بچی اواز شروع کړ. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وی د یوسف قمیص وګوره، اما شوم وی کدا قمیص ته مخ نشلیدلی نو دې دروغجن دی او خبر رښتونه ده، ځکه دې په ورتنو هغه ته جامې شلولې دي. او که کمیس د شان نشلیدلی نو بیا ښځه دروغجنه ده ورې رښتونې دی، ځکه د منډه واله او ښځې ورپسې شانه منډه والې ده. نو که بل چا دا خبره کړې وه نو چا به نه وه منله، خو د ماشوم د خولې ده او تیرودونکي ماشوم، او بیا د قوم د وزیر اعظم صاحب د خاندان ماشوم دی. نو هغه خلکو یو خو ماشوم خبرې خو نه کوي، او د ماشوم خبرې وکړئ دا ټیک وی. یو څو ماشومانو په ماشوموالو کې خبرې کړې دي، یو پکې دا دی چې کمیس یې والا وکړ. الله فرمایي فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. وی کمیس یې وکړ ادا شا نشلیدل، پته ولګېده چې غلطي د چا ده؟ د ښځې ده. یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یوسف اګوره دا خبرې نورې بارونه کې ښه بس خاموش. او ښځې ته څه وایي؟ وی د خدای نه معافي وغواړه، غلطي ټوله ستا ده. نو دا غټ خلک په ښځو کمزوري وي، یعنې دې وخت کې ښه مضبوط کوتک او د زلیخې ملا چې ښځه دې په شرمونه وشرموله او یا د ځان نه جدا کړې وه چې زه لرې کېږه، دا دې څه وکړل، او یا سخته سزا ورکړې وه. نو صرف دونه ورته وایي وی بخښنه د خدای نه وغواړه. نه د بخښنې خبرې دي، بخښنه خو به بېشکه خدای نه غواړي، خو مضبوط کوتک غواړي داسې وخت کې. خدای دې مسلمان د داسې حالاتو نه وساتي. ګران کار دی، آسان کار هم نه دی. خدای زموږ ستاسو حیا محفوظه کړي.
مسئله ختم شو دلتا یوسف علیہ السلام جیل ته ولېږه او یوسف علیہ السلام هم د خدای نه سوال وکړه ربي السجن احب الی مما يدعونني الیه خدای زما جیل خوښ دی که دلته پاتې کېږم دا غم سبا بیا پیښېږي بل ورځ بیا پیښېږي بل ورځ بیا پیښېږي نو جیل ته لاړ په جیل کې ورسره یو دوه ملګري شو جیلیان دی هغوی هغه یو کس او دواړو وی موږ خوب ولیده بلکې بعض علما وی یو خوب نو لید دروغ وي خو خیر ظاهر کې راځي چې دواړو خوب لیدلی دی او یوسف علیہ السلام ته به خلکو خوبونه مې د به تعبیر ورکاو نو دی لرالل یو ورته وی ما خوب ولید چې زما په سر د ډوډو ښکاری پرته ده او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تختی بل وی ما خوب ولید چې د بادشاه مخکې ولاړم او د انګورو نه جوس وباسم او په بادشاه اسکم یوسف علیہ السلام مته سره توحید نصیحتونه وکړل دې دواړو ته او بیا ولا تعبیر ورکاو دا دواړه څوک دا د بادشاه خاص نوکرانو چا لمسولو چې بادشاه ته زهر واچوي پیسې به درکو نو چې دا کم ډوډۍ والا نوکرو نو د په ډوډۍ کې زهر واچول او چې دا کم اوبو والا نوکرو د اوبو د جوسو خدمت به کو د شربتونو هغه یې بادشاه ته ولې زهر واچوم هغه وانه چول او یې چې کله دواړه مخامخ شو ډوډۍ هغه راوړه او د جوس راوړل نو د دې جوس والا رحم راغی هغه خو پکې زهر نه اچولې وی بادشاه سلامت دا ډوډۍ مخرجې کې زهر دی بس خدای الله کې راوسته ډوډۍ والا وی چې د خو مچولې دي سلام کړي وا وی بادشاه سلامت دا شربت بس کدی کې زهر دی بادشاه وی دا څه مسله ده هغه شربت امرا واغشته او هغه جوس امرا واغشتل هغه په سارو په حیواناتو اخوړل نو جوسو کې زهر راو نه وتل او په ډوډۍ کې راو خاتل وی دې تاسو جیل ته تاسو په معاملې برستو خبرې کو نو چې دا خوب بیان کا نو یوسف علیہ السلام وتوي وی تاسو کې دا یو کس چې دی اما احدکما فیسقی ربه خمرا تبا په خپل نوکرۍ بحال کېږي تبا هم اقصی په بادشاه جوس کې او دا بل چې دی فیسلبو فتاکل النار طیر من رأسه تبا په سولی کېږي د سر نه به د مارغان غوښې تختی او چې دا کم ورته پته وه چې دی خلاصېږي نو یې اسکرنی عند ربک وی چې ته خلاص شې نو بادشاه ته ما یاد که چې یو مظلوم قیدي په جیل کې پروت دی دا د څه غم وکړه زمانه پکې ډېره تېره شوې وه نو الله دلته خفه شو ځکه چې پیغمبر ته پکار دی چې دی مخلوق تاړو ځان نه محتاج کوي چا ته ځان محتاج کوي الله ګناه نه ده نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا ټکي وې نو فلبسا فی السجن بضع سنین نو یو څو کاله مې په جیل کې نورم ور واچو چې ته د بادشاه نه ولې مدد غواړئ او د هغه نه خدای یې راکړه چې لاړل چې کوم بحال شو یې شو ډېره موده پس بادشاه خوب ولید انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات دا خوب چې شنه وګیری او څه اوچ وګیری او اوچ ته تاو دی او څه سربې غواګانې او څه ټپې دي ټپې لګیایي دا سربې خوري وی ماله تعبیر راکې نو چا وی مونږ په تعبیر نه پوهېږو هغه هلک ته یاده شو اوهو زما یو دوست و په جیل کې هغه خو ما ته سوال جواب هم ویلي و ما نه هېر شوی دی هغه د خوبونو ماهر دی تعبیر وی صاحب داسې زما یو ملګری دی ما له مخکې هم تعبیر استې ما ولېږی چې تعبیر ته وغواړم وی ورشه جیل ته لاړ شه یوسف علیہ السلام ولا تعبیر ورک وی بادشاہ ته ووایه چې اووه کاله به فراخ سالی راځي بارانونه به او داسې فراخ سالی به چې څومره غلط تاسو راوټوکېږي نو دا سره د وږو سنبال کې اوس هم چې غنم یا جوار په وږي کې دننه نه خرابېږي او چې د وږي نه لرې کې نو بیا چینجې وای سره د وږو سټور کې سنبال کې بیا به اووه کاله قحطي نو خلک به راځي ستاسو نه به غله غواړي نو چې بادشاه ته د خوب تعبیر راورسېد وی دا هلک راوباسئ او یې صاحب ډېر مظلوم دی ډېره موده په جیل کې تېره کړې او ما ته یې ویلي خو ما نه هېر شوي وی یې راوباسه نو چې کله یې راوسته
او یا بادشاہ ځان ته پیش کو وی تعالی خو خدای ډېر پوهه او علم درکړی دی تعالی وزارت درکم کم وزارت تله درکم اوس خدای پاک دلته نو اوچتوالی بیا شروع کوي تلال غلام شو خرس شو رونو وها غلام شو خرس شو زلیخی ته ورسید د ګناه نه خدای بچ که جیل ته لاړ اوس بیا ترقي شروع شوه ان مع العسر یسرا الله وی سخت سره اسانتیای بادشاہ خپل پیشکشی کوي وزارت درکم کم یو درکم وی ان او تسوی وی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم ما لدا وزارت زراعت اهدراکا خزانه نه زراعت زکه د زمکو خزانه خو زراعت ته کنه ولی چې دا ټول نظام دل ټیک کم انی حفیظ علیم او ما کې دو صفته دی ګوري ښا یو تجربه ممشتا ما له خدای علم را کړی دی او بل ګورې زه کرپټم نیمه د پاکستان د وزیرانو په شانتې حفیظون زه ډېر حفاظت کوونکی ما د خزانې به د داسې حفاظت کوم لکه چې ښه مزېدار حفاظت یو پایي به د مرانه نه خرابېږي د پاکستان صدر او وزیران بني هغې په شان بنیم دا پکې ما رضا نه وسوی هغه وخت کې پاکستان نو خیال راغی داسې کرپشن والا لکه چې زمونږ دا دي علما وایي د وزیر دپاره دا دوه صفتونه پکار دي یو پویه پکار ده د وزیر دپاره او یو امانتګري والا پکار ده دا دوه صفتونه خدای دې مونږ له داسې وزیران راکړي نو وزیر زراعت چې وزیر زراعت شو نو د خو ارسه په لاس کې نو غله زرغونه شو سنبال یې کړه چې وکاله قحط راغی نو خلق براتل غلی پسې نو اختیارمن حضرت یوسف علیہ السلام دی او دی وخت کې خدای دی بادشاہ که بس بادشاہ ته مرسید خلق براتل د یعقوب علیہ السلام په علاقه کې قات راغی چې قات راغی بچو ته بچو چې ته د ډوډۍ تنظیم وکړې خو داسې حالت دی چې یعقوب علیہ السلام بچی پسې جاړي قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ دا غم نے سترگی تک کی سپینے شوے رون شورون دا خپل دوی پسے جلل بے او سترگی تک کی سپینے روتی دا سترگو دا توروالیم ختم شو جلل بے بیا در طبیم که دا غیب و علم ما سوا دا اللہ نا بلچا سروی او یعقوب علیہ السلام سروی پتا بوتا وکا بوتا نو بیا چې ورګه جیل ته ملاقات له خو به ورته لاړ شم یو الله سره دا علم دی ګورې خطام څوک نه کي نو بهر کې سترګې سپینې شوې جاړي ورپسې هله بچو لاړ شی څه غله مله خو راوړی نو دوی رالل یوسف علیہ السلام لا اوس د خو خشته تاج په سر دی په تخت شاهي ناستی هغه حالت نه دی پروتوکول پولیس پوج مخکې رستو تاویږي را تاویږي وی نه پیژن جمع پونچی لګه ورکړه مونږ راغلی یو کم ځای نه راغلی هغه وپېژندل دوی نه پیژن شکل بدل دی هغه وپېژندل چې خړ پړ دی کم ځای نه راغلی مونږ صاحب دا دغه نه راغلی یو دا وادي کنعان هغې نه رالو او دقسې پلار مو جي پیغمبر دی او په سترګو باندې ړوند دی ډوډۍ درک نه لګي مونږ له څه شی راکړه څومره څورونه چې مونږ 11 یو 10 راغلی یو او یو ورور مو ماشوم دی هغه مو پرېښی دی او یو ورور زمونږ بله مو هغه مونږ نه شرمخ تختولو مونږ راغلي مونږ له راکړه وی ښه 11 دروغ خو نه وایه نه جي دروغ نه وایو 11 یو په کور کې د قافلې نه تپوس وکړه وی د 11 کسو کنټرول وله ورکې وګور یو خبره ته کوم چې دا خلاص شي بیا به مبل لور راولې که بل م را راوسته نه به در کوم ځکه چې بیا به مونږ ته دروغ ویلي چې ما ته پته ولګي چې بل شته که نشته یاره پلار خو به نه را پرېږدي خو څه چل به کوو غلی ورکړه او نوکرانو ته وی دا پیسې میسې چې کم راوړي دي دا وله په دا بوجونو کې بندې کې چې دا هلته ورسې ویس پړي نو پلار خو به مې خوشحاله شي که نه بابا به خوشحاله شي چې پیسې واپس شي چې دوی لاړل پلار ته صفت وکړو بابا ډېر ښه باد شو زمونږ یې ډېر زیات قدر وکړو او غلی هم ښه ډېره راکړه او چې بوجونه یې واړو ای بابا هغه پیسې هم راته واپس کړي دي خو بابا راته ګورې دا ویلي دي چې هغه بل لور مونږ ورته د یو ورور زیاتي راوړې ده چې بل لور به راولې مونږ له چې بیا غله خلاصه شوه تلل هغه بل لور راولې نه
الامنکم پتاسو اعتماد وکم لکه مخکې چې د یوسف په حق کې مې د باندې اعتماد کړی دی نه در کوم دی ممراله مړ کې. بابا قسمونه د تخرو قسمونه د تخرو او ګورې که لاړ وی به چې دروغ هم راته وی او دا قافله کې ځو یوازې خو نه ځو قسمونه د تخرو دا پرېږده را سره ښځه بچی بویې دی خو ګورې حفاظت یې کوی. نو راوسته نو چې راوسته نو یوسف علیه السلام حکم وکړه دا میلمانه دی د پیغمبر بچی دی دوه کسان په یو کوټه کې وله ورکې هوټل کې یو کمره کې دوه ورکې او آزاد دي سملې ډوډۍ موډۍ انتظام یې وکړي. چا به مخکې کېږي دوه کسان مشران مخکې کېږي مشران دی ولاړ دی دوه مخکې شو بیا دوه ورپسې بیا چې د چا نمبر دی مشر آخر بنیامین خو د ټولو کشرو یوازې پاتې شو. نو دی لږ په جړا شو. ولې جاړې؟ یاره وی زما یو ورور یوسف کاغه جم دی اوس په ما سره یو کوټه کې هغه ملاس اما ما سره وی خیر د مخه پکېږه زه به در سره په دا کوټه کې څملم زه خو د پیغمبر بچی ستا به زه قدر کوم څملې. دی وردن نشو یوسف علیه السلام ورته قصه وکړي زه ستا هغه خپل رور یم هېڅ فکر چې ونه کړې زه دې پاتې کوم د دوی نه پسې چل ول ته به غږ نه کړې. خوشحاله شو. سار لی ورته غله بار کړه او د الله په حکم فیصله د بره د الله نه کیږي چې په کم جام به غله ورکوله نوکرانو ته یې وی دا د بنیامین په بوجۍ کې ومنډې پټه غوندې هغه ورته ومنډله او چې وخان بار شو نو اعلان وشو وی ای قافلې والا د بادشاه جام رک دی سرو زرو والا جام که چا سره یې راکې دی یې راوغوښتل اله هغې وی مونږ غلا کوو مونږ خو د یعقوب پیغمبر بچی یو مونږ غله خو نه یو نه وی دا جام رک شوی دی. وی ښه نو یو خبره د تفتیش کو که د چا بوج کې روت سبی وی د چا بوج کې چې روت زمونږ د پلار قانون دار چې به ستا غلامي. د یوسف علیه السلام قانون دا نو د مصر او د یعقوب علیه السلام د زمانې قانون دا چې غل سره بغلا روت هغه به غلامي کوله. وی دا خبره ټیک ته وی اولټه فبدأ باوعیتهم قبل وعائه. قرآن شریف کې وی دا ولې د بنیامین نه شروع کولی چې څوک شک ونه کړي د هغې بوجونه ولټول هغې کې راونوتل د بنیامین په بوج کې شی راووت. ولیدل شی پکې شته که نشته هغې څه وایي که ده غلا وکړه ان سرقه فقد سرق اخ له د یو بل لور یوسف هغه هم غلو عیاذا بالله. ګوره الزام لګوي فاصرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم. لکه خبره پټه کړه جوش خوراغه خو خبره پټه کړه چې دا اوس چته ښکاره کولی شم صبر کوه خیر دی ایثار کا هغه نور ورته وي مونږ کې یو کس ایثار کا او ګورې که پلار له لاړو ګورې پلاره مړي راته وی نه ظلم نه کوو چې د چا په بوج کې مشي مونته دی بی بل نه بهر کې دی رخصت شو. دا مشر ورور ورته وي داسې کار دی چې زه خو نظم پلار سره بسترګې سینګ لګو ای بچیل تم یوسف او دلته کم دی دا نور چې لال بابا وی دغه سي دوی د غلا وکړه هرانه پاتې که وی بیا هم را سره ټګي وکړه ګوره بیا هم ټګي وکړه څه موده تېره شوه چې څه موده تېره شوه نو دې بچو ته وی ای بچو اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من رحمت الله. بچو لړ شئ دغه یوسف ته کلم وکړئ او دا بل بچی تکلمه موکه د خدای د رحمت نه مغافل کېږي الله مهربانه بادشاہ شب یو ګرځي مال دا بچی را پیدا کې جالی ورپسې غریب 40 سال دی میانس کې تیر شوی دی سونا سلویخ کال زوی غیب دی یعقوب علیہ السلام ته پته نه لګي دا بل زوی پته مته نه لګي صرف دومره و چې قافلې والا تصدیق وکړو چې او دا زوی دی وجل نه دی دا دویم او دا بادشاہي سار کړی دی پغلا کې. نو دوی غریبانان لاړل نو چې لاړل یوسف علیہ السلام ته ور مخامخ شو نو حضرت یوسف علیہ السلام ته عجیبه درخواست کوي. یوسف علیہ السلام ته خلاول دا خبره کوي وی مونږ راغلی یو مونږ د پیغمبر بچیو او زمونږه په پلار نیکه ډېر ظلمونه شوي دي زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام اوس دا درخواست کوي رحم راولي د بادشاه پړه کې زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام په هغه ډېر ظلمونه شوي دي د وطن نه راشړلې شوي دي په اور کې اچولې شوي دي
زمونږ بل دا غزوی چې اسحاق علیه السلام په ډېره موده پس زمونږ نیکه له خدای دا زوی ورکړ. د هغه نه پس خدای پاک هغه له یو بل پیغمبر زوی ورکړ چې نوم یې یعقوب دی او هغه سره هم ډېر زیاتې شوی دی. هغه زوی چې چا شر مخته تختولی او هغه پلار زمونږ په سترګو ړوند دی ړوند او یو خط یې ورکړه د یعقوب علیه السلام د طرف نه د یوسف علیه السلام په نوم خط دی. هغه خط یې وله ورکړه وی دا زمونږ بابا دا خط را کړی دی. ان دا خط وګوره. یوسف علیه السلام چې خط وکته نو په خط کې لیکلی دی من یعقوب صفی الله و نبی الله الى عزیز مصر. دا خط د یعقوب علیه السلام د طرف نه دی چې د خدای پیغمبر دی او د خدای ډیر مقرب دی او دا خط چاته دی؟ الى عزیز مصر، د مصر وزیر اعظم او بادشاہ ته دا خط. السلام علیکم ورحمت الله. او بیا ورته په خط کې لیکي چې د خدای پیغمبر یم او د عاجزه او درخواست ته کوم. زما مخکې یو بچیو یوسف، هغه زمانه رک شوی دی، ګډوډ شوی دی. هغه پسې مې دومره جړا کړې ده اوسه پورې جاړم چې زه په سترګو ړوند شوی. او بل بچی زما تا نیولی دی، تا سره دی. نو زه ډېر د عاجزۍ درخواست کوم چې زما دا کم بچی تا سره دی دا مهرباني وکړه زما دې زامنو ته حواله کړه چې ما ته یې راولېږي چې زه پرې د هغه خپل مړ زوی چې هغه رک شوي زوی هغه امیدونه برابروم او هغه غم پې زه غوسو. چې یوسف علیه السلام او دستخط یې ورته کړی د پلار خط وکته او دا د پلار دا داستان یې وکته نو بې اختیاره په ژړا شو. ویې ژړل. بنیامین یې ځان سره په تخت کېنولو او هغه خپل شاهي چې کومه هغه تاجو هغه یې لرې که او دې بادشاهانو به په مخ باندې یو روبند اچولی و چې زمونږ مخ باندې دار چا سترګې نه لري هغه روبند یې لرې که او دې وروڼو ته وایي هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه؟ تاسو ته پته ده چې یوسف سره او د هغه ورور سره هم څه کړي دي؟ خبر یې چې هغوی ورته وکتل انک لانت یوسف، ته یوسف یې څه؟ ته یوسف یې؟ وی انا یوسف و هذا اخی، زه یوسف یم دا مې ورور دی. قد من الله علینا، الله په مونږ احسان کړی دی. تاسو ظلم وکړو خو الله احسان وکړو، مهرباني وکړه. زه اوس نورې خبرې پرېږدی، دا زما کمیس والے اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي يرتد، دا یو سی دا کمیس زما د پلار په مخ باندې ور واچوي. دی به خدای جوړ کړي. کمیس را روان که وراتلل دلته یعقوب علیه السلام څه وایي؟ دلته کې یادوي انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. دا د غیب علم نه دی او کوي خو مخکې نه به ورته هر څه معلومو. دا معجزه ده، اوس د پیغمبر معجزه ده. دلته وایي وی د یوسف خوشبویي را باندې لګي. که ما ته بې عقله نه وایه د هغه خوشبویي را باندې لګي. د کور بندیانو ته وي تالله تفتح، دا ته څه کوې انک لفی ضلالک القدیم. زړې خبر یاد دی. یوسف خو به خوري شوي 40 کاله پکې منځ کې تېر شوي، څوک لا 80 کاله یادوي چې څنګه راغله قافله او کمیس یې د یعقوب علیه السلام په مخ ور واچو فرتد بصیره، سترګې بینا شو. ما درته نه وې انی اعلم من الله چې ما ته د خدای علم شته؟ دا ماله خدای یو پویه راکړه دی وخت کې معجزانه طور یو پویه ماله خدای پاک راکړه، لکه ماله خدای واچو. او دعوت د ما پلار له ورکې ټول راځي مصر ته روان شو. 11 وروڼه او یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام مور. او چې مصر ته ځي عجیبه انداز دی، استقبالی عجیبه کیږي، عجیبه استقبال کیږي. حضرت یوسف علیه السلام اعلان وکړ چې څومره د مصر خلق وزیران او افسران دي دا به ټول زو د ما د پلار استقبال وکړو، نن به استقبال کو. الله وی خیر استقبال کې خو تخت شاهي دی یو ساعت،
تخت شاهی ولګوه په لار کې. دنیا استقبال ته ولاړه ده او د اسمان فرشتې د الله نه خصوصي اجازت غواړي. الله مونږ ته اجازت راکا چې نن دا تماشا خو کو چې 40 کاله پس د یو بوډا ړوند پلار سره د یو پیغمبر بچی ملاقات کیږي، دا به څنګه ننداري او دا به څه حالت وي. د اسمان فرشتې تماشې راغلي خو چې څنګه راغلل دوی او ملاقات کیږي نو د هغوی قانون بدو چې بادشاه ته به سر ښکته کوو. دا د هغوی قانون دی. نو مور او پلارم هغه شاهي آداب دي او 11 سرونو الله ورته وی او د یوسف علیه السلام زر ورته تخت نه راکوز شو. دا د الله په حکم دی چې ته به نه کوزېږې تخت نه. هغه خوب دله رښتیا کوم نه به کوزېږې. یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، دا زما د خوب تعبیر دی. دا 12 سرونه یوسف علیه السلام، بنیامین، لس اغا او مور او پلار، دا بیا په مصر کې آباد شو. د دې اولاد ته بني اسرائیل وی، د یعقوب علیه السلام اولاد. دوی نو خدای د دنیا خلق جوړ کړل، د دنیا قوم ته پیدا شو. ډیر زیات خلق د دوی نه پیدا شو. 12 قومونه قبیله ته پیدا شو په مصر کې. نو د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل. او عجیبه دام درته ویم، دا ملاقات چې په کوم ورځ کیږي دا د عاشورې ورځ ده. ګورئ د محرم 10 ورځ ده، په دې ورځ دا ملاقات کیږي. عجیبه ملاقات دی. نو پلارې 12 بچی اوسېدل، خدای ولا بچی ورکړل، بني اسرائیل ورته وایي. بیا د دې بني اسرائیل وروستو حالات څه دي ان شاء الله که موقع پیښه شو بله جمعه به درته وایي، ځکه اوس وخت ختم دی. بله جمعه. او چې یعقوب علیه السلام بیا څه شو او دارونه څه شو او د دوی بیا څه حالت و، دا ان شاء الله کوشش کوم چې آینده جمعه درته ووایم. خو نبی علیه السلام فرمایي الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. وی 4 سخیان چې د یو 4 شریفانان چې د یو بل اولاد دي. اسوک دی یوسف ابن یعقوب. یوسف دی د یعقوب زوی دی. یوسف ابن یعقوب ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. یوسف د یعقوب زوی، یعقوب د اسحاق زوی، اسحاق د ابراهیم زوی علیهم السلام. دا 4 واړه شریف زوی د شریف زوی د شریف زوی د شریف دی. نبی علیہ السلام بیان